ستا نظر څه دی؟ په افغانستان کې جګړه د حل لار ده؟ ډاکټر صاحب جګړه خو د حل لاره په هېڅ وخت کې نه ده، ځکه دغه څو کاله چې دا جګړه وشوله موږ که داسې ووایو چې هغه آخري نتیجه موږ ته څه شی وه؟ نتیجه موږ ته ویراني وه. که دغومره کلونه موږ او تاسې په سوله کې ژوند کړی و، نه به په مسافر وې، نه به دلته موږ غریب درلوده، نه به هم دلته ویران کورونه درلودل. همدغه آبادیانې چې اوس روانې دي، دغه کوم کارونه چې دي، دا سرکونه دي، نو زه خو فعلا په کابل کې یم ډاکټر صاحب. که زه درته ووایم خدای شاهد دی، دغه داسې ساحه د کابل نشته ده چې په هغې کې یو نوی سرک نه جوړ شوی. هغه چور چې خلکو کړی و، هغه چور ټول زورواکو کړی و. ډاکټر صاحب نه تا کړی دی نه ما کړی دی. هغه ځمکه نه پیسې نه تا اخیستې دي نه ما اخیستې دي. یو زه به مو چیلنج کوم په دې برخه کې، ځکه تاسو د مولوي صاحب محمد یعقوب انځور په خپل پروفایل کې ایښی. راځئ د تاسو د اړخ نه ورته وګورم. مثلا کله چې تاسو ګورئ چې چریکي حملې کېږي، د ځینو جبهو د خوا نه کېږي، بیرته په بدل کې ولې تاسو د جبر او د جنگ ژبه کاروئ؟ مثلا څه کېږي چې مولوي صاحب محمد یعقوب کینی یو رسنیو سره یو اعلان وکړي چې هغه جبهې چې دننه په افغانستان کې جګړه غواړي بهتره ده چې راشي د خبرو له لارې، ځکه موږ نه غواړو چې د دوی سره جنګ وکړو، موږ دوی ته د خپلو ورونو په سترګه ګورو. اوس دا به یو خو به ملت ته وښودل شي چې اوسنی نظام د جنگ طرفدار نه دی، بلکې دوی غواړي چې د دې خلکو سره وغږیږي، اما دا خلک لګیا دي په زوره جنګ غواړي. او د بل طرف نه به زموږ دا بهانه ختمه شي چې یاره دا خلک مثلا د احمد مسعود سره نه غږیږي یا د جنرال صاحب سمیع سادات سره نه غږیږي. ما داسې یو اعلامیه ونه لیده، داسې یو د خبرو په ځای ووایي چې هی زه پوهېږم تاسو چریکي حملې کوئ، د چریکو حملې په ځای راشئ د سړیانو غوندې کښېنئ، راته وایي مشکل مو څه دی؟ ډاکټر صاحب دغه خو همغه شروع کې دا وینا ورته شوې ده په شروع کې، ځکه چې کله امارت راغی نو ورته ویل چې موږ چا سره کوم مشکل نشته دی. نو که هره موضوع د خبرې اوس دغې ته چې دې مثال خواست شی دی، ته دې خپل خواست ووایه. نو که ته سلا مثلا یو خواست دا دی چې زموږ ښوونځي را خلاص کړي، ولې نه خلاصېږي؟ زه یو ساده مثال ورکوم، که ښوونځي خلاص شي شاید ډېری خلک وایي چې زه جګړه نه غواړم. ډاکټر صاحب دغه خو په حل د جنگ په هغه کې هم نه کېږي، حل جنگ هم حل نه دی چې ته اوس ووایې چې ښوونځی خلاص شه، که خلاص نه شي زه جنګ کوم، زه ویراني کوم، او هغه ډلې ټپلې چې کوم مشران زه په هغې پوه یم. ګوره جان، د کوم اړخ نه چې زه مثلا زه دا اوس د جمهوریتیانو سره اخته وم په جنګ، ګوره په مکتب کې زه درته ووایم که نه، په مکتب کې زه خپله موافق یم چې مکتب خلاص شي ډاکټر صاحب. اما ولې نه خلاصېږي؟ په دغې کې خو بس د مشرانو هغه دي، نو الله پاک دې دا توفیق موږ او تاسې ټولو ته راکړي، او مشرانو ته او زمینه دې الله ورته فراهمه کړي. یو شی درته وایم، رحمت باندې الکوزی صاحب یو شی درته وایم، نر سړی نر دریځ لري، همدغه چې وایي چې زه طرفدار یم چې خلاص لکه څنګه چې ته نه پوهېږي چې ولې نه خلاصېږي، زه هم داسې نه پوهېږم چې ولې نه خلاصېږي. که د کلم وسه ورسېده او لاره دې پیدا کړه تر څو دې ته لابي وکړي چې دننه په افغانستان کې ښوونځي خلاص شي، په سوله خلاص شي، لطفا دا کار وکړه. او زما همدغه عادت ستا خوښ شو، همدغه خوی مې د خوښ شو، او باید پوه شي چې دغسې کوچنۍ بهانې دي چې زموږ په وطن کې جګړه رامنځته کوي. پس ته به د امارت لوره راټینګه کړي، ته به ملایان ټینګ کړي چې مکتبونه خلاص کړه، زه به دلته په خارج کې درته دا جمهوریتیان راټینګ کړم چې جنګ د حل لاره نه ده. په منځ کې ما او تا د عام ولس په توګه به هم روغ پاتې شو، هم به سیستم جوړ شي. که نه ډاکټر صاحب زمینه اوس درته ووایم که نه چې کومه زمینه جنکیانو ته اوس فراهم ده، خو بس الله پاک دې دا مکتبونه په خیر سره خلاص کړي. که زه درته ووایم چې همدا اوس یو دانه مجاهد درومه په یو مکتب ښوونځي مخکې، نو زه وګورم چې نیم ساعت تر څو دغه جنکیانې کور ته رسیږي، زه دا جرأت چا کې وګورم چې یوې جلۍ ته رسي پورته وکتلی شي. هغه پخوانۍ قصې خو لا پرېږده چې چیشتو وڅو دا و که نه، دا قصې خو لا پرېږده. زه درته وایم چې ډاکټر صاحب بس دا اوس فی الحال چې کومه زمینه ده که نه کومه زمینه ده موږ ضرورت لرو ډاکټر صاحب. دا داسې ضرورت شی دی. زه همدا وایم چې په امارت کې ستونزه، الکوزی صاحب زه همدا وایم چې په امارت کې پس شدیده ستونزه ده. ته وایي چې امنیت شته، ته وایي چې نجونو ته څوک پورته نشي کتی، ته وایي چې نجونو مکتب باید خلاص شي،
اما وایي چې مشران مې نه پرېږدي چې مکتب خلاص شي او دا هغه څه دي چې ولس په غوسه کوي او کله چې ولس په غوسه کیږي ځینې خلک د دې غوسې نه سوء استفاده کوي تر څو خپلو شخصي منافعو ته ورسیږي. مثلا فرض وکړه زه د ملي اردو یو سرتیری یم چې د خپل وطن سره د زړه نه مینه لرم اما بېسواده یم. ما ته ویل کېږي چې سړي وګوره دا اوس یو نفر د امارت راپورته شوی و وایي چې زه نه پوهېږم زما مشران ولې مکتب نه خلاصوي پس مشران حتمن د پاکستان غلامان دي او ما ته باید جهاد وکړو. سو په داسې شرایطو کې زه وایم چې ووله نو حتی امارتي هم غواړي چې مکتب خلاص شي ولې دی هم نه پوهېږي چې ولې مکتب نه خلاصېږي پس باید جهاد وکړو. نو که زما د امارت غړي او دننه په افغانستان کې عام ولس غږ اوري تاسو دې خلکو ته یوه منطقي بهانه ورکړې تر څو جبهه ونیسي او د تاسو په مخالفت کې جګړه وکړي. پس داسې موږ نشو کولی چې یوازې هغوی ملامته کړو چې ولې دوی جنګ کوي جنګ د حل لاره نه ده. موږ باید ځان ته وګورو چې د جنګ بهانې خلکو ته ورنه کړو او زه غواړم دا پیام تا ته درکړم او د تا د لارې امارت ته ورسوم. امارت که دې کارونو باندې چې یو شی بندوي هغه مبهم بندوي ورته صحیح استدلال نه لري خلکو ته زمینه مسیدوي د دې چې خلک یې په خلاف راپورته شي. تا په ما ډوډۍ بنده کړي ولې دې بنده کړي درته نه وایم خو زه مجبوره یم د خپل حق دپاره جنګ وکړم. سو دا هغه څه دي چې تاسو بیا باید پې پوه شئ. بس توکل په خدای ډاکټر صاحب دا هر څه چې وشو بس الله پاک دی موږ او تاسې به دعاګانې هم کوو او هغه کم د دغه مثبت اړخونه چې دي دا به موږ او تاسې ذکر هم کوو چې دې مثال ګټې څومره دي دې د ښوونځي د خلاصېدو ګټې څومره دي که نه او که تاوان که کم موږ او تاسې وایي چې کم تاوان دی هغې ته به حل لاره جوړوو که نه بس دا به موږ او تاسې نور خدای مهربانه مړه راجوړې کوي 15 کاله مو کورنۍ راشنې کړې راجوړې کوي چې تاسو راجوړ نه کړه اوس راته جمهوریتیان راپورته شوي هغو راته جنګ غواړي د تاسو او د جمهوریتیانو په منځ کې یو قصه درته وکړم د هغه خالد زادران صاحب هم اچولي دی پرون ورځ یو قصه درته وکړم دا ټول داسې نه دي که نه چې همدغه یو ډله وه د اتمه ناحیه کې یوه ډله وه بیا په دې کې 7 دانې ښځې وې که نه 7 ښځې وې 10 پکې نران ول دا داسې یو ډېره خطرناکه غوندې لوبه دی په کورو به ورتله که نه لکه نظامي سیستم غوندې داسې نور به تقریبا په یوه شپه کې درته وایم چې 40 دانې ونیول بله شپه 40 دنې پرون بیا ورسره نښته یې کړې وه که نه کور ودان یو شی زه وایم زه تاسو سره نظر ته ورسېدم یو څه وایم زه پوهېږم ټول ملګرو زړونه ډک دي ټول غواړي خپل زړه خالي کړي خپل نظر ووایي ډېری په ما په غوسه دي لنډ ټول خپل نظریات ووایي ټولو خبرې واورم. زاید رور مهرباني اولې د تا نه اورم الله دې راولي. السلام علیکم ډاکټر صاحب تا ته او ستا مینوالو ټولو ته. ډاکټر صاحب زه په جمهوریت کې یو عسکر وم او 7 کاله خدمت به وکړو اوس راغلی یم په اروپا کې یم غوږ دی د ډاکټر صاحب نو زه هم دغه جګړو نه او دغه جنګونو نه به تېر شو پاچاهي ده د پښتنو ده او که کندهاری کوي او که هلمندی کوي او کار یې کوي خو دغه جګړې نه به تېر شو دغه جګړو نه نور ستړي همدغه جنګ زموږ دغه وطن وران کړی خپل منځ کې د پښتنو حکومت دی پرېږده چې وي کوي او څه وخت به یې وڅارو چې څه کوي. زاید جان دا راته وایي چې د جګړو په دوره کې د 25 کالو کې واده کړی او که نه دغې به ما پېژنې پکې لګېدلی مې ما واده م لرم دوی بچیان دي دو بل جنگ شروع کی زه خو تر 15 کلنۍ به مجرد وم دا زه چې وایم چې زه جنګ نه غواړم همدې د خاطره نه جنگ حل لاره نه ده که دغه جنګ خو دغه وطن 40 کاله دغسې در په دره که ډاکټر صاحب که به جنګ حل لاره وی خو صحیح ده جنګ به هم کړی وی نو زه هم هسې اوس د کار سړی پاچاهي کوي د افغانستان خپل خلک دي که د قندهار ده که د هلمند ده که در ولایت ده که د ننګرهار ده پرېږده پښتانه دي خلکه خدمت دې وکړي چې فضا کې ژوند وکړو جګړه څه معنی لري چې یو ځای کې ډله جوړېږي او بل ځای کې جوړېږي الله دې اجر جګړه درکړي حل لاره هم ده ډاکټر صاحب الله دې تا ته اجر درکړي الله تعالی دې د تا د ملي اردو ټول زحمات د رب په درګاه کې قبول کړي ورور او خوشحاله یم چې د ملت غم خوري الله دې خیر درکړي مننه صاحب. او ډاکټر صاحب دا ته په دې خاطر م خپله لګېدلی یم یو 2 وجه لګېدلی یم خپله زخمي یم داسې نسې یعنې وجود نسې خاص جوړ نه یم خو دغه جنګ بار باندې په دې وغږېدو چې دغه جنګ د حل لاره ډاکټر صاحب نه ده که د حل لاره یې خو بیا صحیح ده یعنې موږ یې
مننه زید جان، الله دې اجر درکړي، کور دې ودان. بدقسمته ځوان، خدای پاک د قسمت ښه کړه. مهرباني لنډ نظر دی اورم، ستړی مه شي. خیر، سلامونه ډاکټر صاحب. علیکم السلام، مهرباني صاحب. ډاکټر صاحب محترم، ما تا نه ډېر څه زده کړي دي، خو نن به خیر ده، زه د ټولو نه تا نه یوه پوښتنه وکړم. 40 کاله مو په افغانستان کې جنګ و که نه؟ دغې جنګ ګټه موږ ته څه وکړه ډاکټر صاحب؟ زما په اصل دې ګټه چې شته نه بالکل. زم نظر یم در سره ورور، زم دې د خاطره وایم هر هغه څوک چې جنګ ته ګوره جان، هر هغه څوک چې جنګ ته لابي کوي یوازې خپله شخصي ګټه یې ده پکې، بل هېڅ شی ګټه نشته. په قسم ډاکټر صاحب دا 40 کاله دومره شهیدان، په الله زه په ایران کې یم، د دې افغانانو درد زه په ایران کې ګورم چې دوی کومه درد وباسي. په الله ډاکټر صاحب ته به څه وایي، دغه یو کال کېږي چې زه ایران کې یم، په دې یو کال کې په قسم که اوس به ګناهګار هم شم، ما د سوني جومات نه دی لیدلی چې زه جمعې لمونځ پکې وکړم، دومره ځان ته ګناهګار او ځان خو څه وکړم، مجبور یم چې د کور نه بهر شوی یم دغې جنګ د لاسه. دغه جنگ د لاس ډاکټر صاحب په قسم چې څوک په افغانستان کې جنگ غواړي هغه افغان نه دی، هغه خپل ګټو لپاره جنگ غواړي، خپل ګټو لپاره، نه د ملت لپاره جنگ غواړي، نه د خویندو لپاره نجونو لپاره جنگ غواړي. اور تر څو چې په یو ټغر سره راټول نشو او ټول سره په یو ځای کښېنو نو دغې ته د حل لاره پیدا نه کړو ډاکټر صاحب. په اله لا که په 100 کالو کې نور په جنگ جوړ شي، دا نن چې په بدخشان کې یا په تخار کې یا په بل ولایت کې جنگ کوي، دوی خپل ګټو لپاره جنګ کوي. دوی پلارونو او نیکونو د پردي هیوادونو جاسوسان اوس راغلي، بیا د هغو په لمسون باندې بیا په افغانستان کې جنګ شروع کوي. په خدای جنګ نه چې شی نه جوړېږي ډاکټر صاحب. دغه جنګ موضوع به بیخي داسې شاته کېدو ډاکټر صاحب. راځئ په هغې موضوعګانو باندې وغږېږو، په دې تېر تاریخ به هم سره تېر شو. وبخښئ ډاکټر صاحب. بالکل هیله کوم جان. اما یو شی وایم، دا یو ځوان دی چې مسافرۍ کې دی، کورنۍ ورپاتې ده، د سره د کومې پروژې ژمنه نه ده شوې، د کوم ډالرو ژمنه ورسره نه ده شوې، ځکه جنګ نه غواړي. اما جالبه دا ده چا سره چې د ډالرو ژمنه کېږي او په افغانستان کې جنګ غواړي، خپله په امریکا کې ناست دی، غواړي ته مړ شي، خپله اخلي په لکاو ډالر، تا ته 200 ډالر درلیږي. دا ظلم دی، او که څوک د دې په وړاندې نه درېږي، خیر آخرت خو شته. خیر. او یو شی وایم، زه دا جنگ شروع شو، ستاسو دا آرمان خدای ناخسته خدای پوره که، د هغه خلکو د قتل او د یتیمتوب او د کونډتوب او د شنتوب جواب به تاسو ډوزماران وایي په ټیک ټاک کې څوک چې د جنگ طرفدار دی. ځکه چې څوک هم د جنگ دپاره پوکی وهي، څوک هم چې د جنگ انګار تازه کوي، که چیرته په افغانستان کې د یو عام ولس یو تار ویښته تم ضرر رسیږي، دا پکې شریک دی. زه نه غواړم قاتل اوسم. قتل په دې معنا نه دی چې ته لاړ شي یوازې یو نفر په سر وولي او ته وایې چې ما قتل کړی. که چیرته ستا خبرې د خلکو وژلو ته زمینه مساعدوي، ته قاتل یې. په اسلام کې که چیرته ته ګوري چې یو نفر یو څوک وژني او ته یې مخنیوی نه کوي، تا ته سمه جزا درکول کیږي. پس تاسو جنګ غواړئ، تاسو وینې تویول زه نه غواړم. جناب سیر زازی صاحب، الله مو راوله مشره، ما مو کومنټ ولیده، زه غواړم وګورم که چیرته لکه زه غواړم استدلال وکړم، که چیرته تاسو ماته قناعت راکوئ زه تاسو سره درېږم. مهرباني صاحب، الله مو راوله زازی صاحب، که مې غږ لرئ. سلامونه، مننه ډاکټر صاحب. بخښنه غواړم اول خو دغه د کامنټ نه، خو کله کله سړی مجبور شي یو کامنټ وکړي. زه تا ته دا وایم، ګوره ډاکټر صاحب، ته چې فامیده یې، زه د تا نه یو خو چې څوک لیدلی نه یا تعلیم نه کړی، خو هغه نه خو ګیله نه کوي. ستا نه زه په دې ګیله کوم چې تعلیم یافته یې او بیا د طلوع غونته په رسنۍ کې تا کار کړی ده، لیکن دلته اوس په خارج کې د همدغه د طالب د لاسه راغلی، لیکن هغوی طلبیګري کوي. زه نه وایم جنګ هېڅ څوک هم نه غواړي، حتی دا طالب څومره غټ تروریست ده، دا هم جنګ نه غواړي، لیکن یو چیز ته وایي چې مجبور شي، وایي چې په تنګ شي نو په جنګ شي. ګوره یو خبره درته یو شی ما 2 ساعته دغه باس دغه ټر په پر پټولو باس ما واورېده هلته، ځکه زه هاست نه وم، مجبور وم چې واورم. یو ملګری راته د پوښتنې په بانه په ما شخصي اټک هم کوه، 14 دقیقې ماته توهین هم کوه، په ما تهمتونه هم کوه، جواب کې به بیرته ټول مس شو، بیا به هغه خبره خرابه شو، بیا به اوس بل پوښتنه کوي، هغه بل به د پوښتنې په بانه توهین. تاسو په ابتدا کې خپل باس په دې شروع کړ چې ته طالب ته لابي کوې،
زه حق لرم چې تا نه پوښتنه وکړم چې ته ماته د دې ریفرنس راکړه. ته ماته زما یوه جمله ووایه، ورته ستا دغه جمله یا ستا دغه خبره یا ستا دغه لفظ طالب ته لابیګري ده، چې زه نازوانه چې زه خو د اقل پوه شم چې زه چیرته طالب ته لابیګري کوم. ځکه که ته مثلا زه تا ته وایم چې جناب سیار صاحب د تا خو سر کل دی، ته ماته وایي چې وسړیه زما خو په سر ویښتان دي، نو ته خو ماته وښایه چې کوم ځای کل دی، نو ته ماته لطفا ریفرنس خو راکړئ. لکه مثلا ماته وایي چې تا دغه جمله دغه ویډیو دغه خبر دی طالب ته لابي ده، مهرباني. خو اکثره وخت ما د تا خبره لیدلې هم دغسې لابیګري ده. او بل اوس ګوره همدا اوس چې ته وایې ګوره دا دلیل نشو که نه، اکثره وخت ما لیدلی ته ماته که ته اکثره وخت معنا دا چې ستا د ژوند اکثریت ستا د ژوند ډیره سلنه طالب ته په لابیګري تېرې شوې، نو ډیره سلنه کې یوه جمله ته نشي ویلی. نه اوس ته زه تا نه دا پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، ته اوس څه فکر کوې چې دا همدغه نظام چې دا نه د خدای مني نه د رسول مني نه د چا ته غوږ نیسي، ته ورشه ټول افغانان دي یو خبره دوی ته وکړي دوی نه مني، ته بیا ولې نو دوی سره مجبور یې چې جنګ وکړي؟ دا فقط جنګ. زازی صاحب ګوره جان، اول تا تر اوسه پورې ثابت نه کړه چې ما چیرته طالب ته لابیګري کړې. اوس د خبره بدله کړه، اوس ته پوښتنه کوي، اوس د بې ځایه تور ونه لګه، اوس د پوښتنه وکړه. اوس د پوښتنه دا ده چې دوی خدای نه مني، رسول نه مني، ظلم کوي، مشکلات پیښوي، مونږ چې جنګ ورسره ونه کړو نو څه شی وکړو؟ دا د پوښتنه ده که نه؟ بالکل باید دغه سره جنګ وشي، بل هېڅ لاره نه لري، هېڅ لاره نه لري. زازی صاحب مایک دې مه بندوه، ما ته غوږ شه، زه غواړم خبره در سره حل کړم. وایه زه درته دا وایم چې کومه ته خبره کوي چې بالکل طالب زور وایي، پرته د زور اسم نه کوي، مونږ باید جنګ وکړو، صحیح ده؟ زه در سره منم مونږ جنګ کوو. ته چیرته یې مشره؟ زه په افغانستان کې یم. د افغانستان په کوم ځای کې؟ د پکتیا په غرونو کې یم. ښه لایف دغه اوس د ویډیو ماته ولګوه، ته ماته وښایه چې ته د پکتیا په غرونو کې روان یې. که زه شکیب دغه نن افغانستان ته در نه راغلم زه به بېناموسه وم. نو نه خدای دې نه کوي چې ګوره ستا غیرت ماته معلوم دی، ستا حیثیت هم ماته معلوم دی، ستا عزت هم ماته معلوم دی، ځکه زه تا اوپن چیلنج کوم، ځکه ته د 45 میلیونه خلکو د وینو په سر لوبې کوي، او زه پوهېږم چې خدای پوهېږي کومه بړستنه کې اوس ننوتی، او ته ماته وایې زه د پکتیا په غرونو کې یم. د پکتیا په کلا کې ته ژوند نشي کوی په دې شرایطو کې، ما پکتیا کې ژوند کړی. سو زه شکیب اوپن چیلنج درته درکوم، د ما نه به بېناموسه بل انسان نه وي که تا ثابته کړه چې ته په پکتیا په غرونو کې نه، یوازې په پکتیا کې، او زه دا نن افغانستان ته در نه راغلم، دا نن همدغه شیبه. شه نو ته اوس ته څه فکر کوې چې دا طالب زما فکر پرېږده، یو ځل دې په ما تهمت ولګوو، یو ځل دې په ما تور ولګوو، درته مې وي ثابته که هغه خبره دې خلاصه کړه، ټر دې په پر بدل که، ودې وایي چې نه طالبان زور وایي، زه جنګ د لارې ځم. بیا مې درته چې ته جنګ غواړې خپله چېرته یې، ودې ویلې چې ښه که زه اوس وایم چې زه په اروپا کې ناست یم، شکیب خو مې ګیر کوي، راځه پکتیا یاده که، پکتیا داسې خواره ده چې ته پکې کښېنې. اوس چې درته یم کامره دې روښانه که، پکتیا راته ثابته که، اوس غواړې بل طرف ته منډې کې. زازی صاحب مه کوئ، صدقه مو شم، دغسې ریشخندي مه کوئ. هغه د عبدالله صاحب خبره و جوان تو چی ترتیب کړي. زه دغه درته وایم چې هر هغه ډوزمار چې په ټیک ټاک کې وایي چې زه په افغانستان کې جنګ غواړم، باید په افغانستان کې خپله جنګ وکړي. که زه ووایم چې زه په افغانستان کې جنګ غواړم، باید په لومړۍ کرښه کې اوسم. نو زه شکیب وایم چې زه ښځه غواړم، شدید مجرد یم، خو زه په لومړۍ کرښه کې د مجردانو درېږم، ولا چې د ښځو نوبت یې اول به زه وایم چې زه لاول یم. ولې؟ ځکه زه یې غواړم. دا څه معنا چې زه وایم چې زه مجرد شکیب ښځه غواړم، او هلته مجردان په لاین ولاړي چې راشه نوبت دې راغځم، نه نه تاسو مخته شئ بیا زه غواړم. داسې نه کېږي. ښځه غواړي په لومړۍ کرښه کې ودرېږه، جنګ غواړي لومړۍ کرښې ته لاړ شه. جنګ غواړم خو په امریکا کې ناست یم په ټیک ټاک کې، اولاد د بل یو بیچاره د یو مظلوم ملت قرباني کوي. It's not happening bro. زه ولس پوهوم چې د هغه خلکو د جګړو قرباني نشئ کوم چې په امریکا کې په ډیسکوټیک کې عیاشي کوي. زه دلته کینم د کاناډایي مالونو سره جوس وسکم او تا ته وایم چې هلته د ما د خاطره قرباني ورکه. که ته زما د خاطره قرباني ورکوې د تا نه غټ بې غیرته نشته. زما باس اصلا په طالب دی نه. جناب مقصود صاحب ستړی مشي. مقصود جان الله دې راوله مهرباني. سلامونه او نیکې هیلې ډاکټر صاحب تاسو ته او د ګروپ ټولو محترمو غړو ته دلته موږ سره لایف کې دي. نو ما غوښتل چې نظر مو شخصي نظر دا سره شریکاوه.
نو د بعضې موږ ملګري دي دوستان دي په دې لایفونه کې مختلفه سطحه د افغانانو په مجموع کې ټول افغانان یادوم قوم پرستیان روانې دي بعضې تاجک ورونه دي او بعضې زرګان او پښتانه نو دا فیسبوکي او د رسنیي میډیا له طریقه جنګونه دا هېڅ ځای نه نیسي دلته موږ افغانستان کې پاتې خلک دا موږ ځوانان چې دلته یو موږ ژوند دوی مشکل کړی زه فرض کړه په جمهوریت کې مامور وم دلته دولت دغه جمهوریت په نامه دوی چې هلته مبارزه وایي دا مبارزه نه ده دا منافقت ده دوی چې هلته رسانو د میډیا له طریقه کوي یا د ټیک ټاک له طریقه کوي دلته نور افغانان چې دلته پاتې دي پخواني خلک دي دلته دولت جمهوریت هغه احصایه چې موږ سره وه چې کله زه په جمهوریت کې مامور د دولت وم 4.4 میلیونه کسان دلته مستقیم معاش دولت نه اخیسته دا خو ټول نه دي وتلي بهر ته ستاسو د جمهوریت په نامه د جمهوریت نوم نه استفاده کوئ لکه وطندوس دا ځای سو هغه چې کینی نه پوهېږي په ځان نه پوهېږي چې زه کوم الفاظ استعمالوم ځان ته هم کنځا کوي قومونو ته موږ تاسو ملي شخصیتونو ته نو دې ټول ته توهین کوي او تحقیر کوي خیر جان اوس دا ولکه چې دا خیف مبارزه نه ده زه نه غواړم په غیبو کې د چا بحث وکړو خیر الله به یې ښه کړي دغه مسافري ژوند سخت دی سړی پکې سم لیونی شي نو زه پوهېږم ته څه وایي زه پوهېږم زموږ خبرې کولی شي هلته تاسو ته شر پیښ کړي او زه پوهېږم چې د موږ د ټیک ټاک د ډوزو له امله په تاسو ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي او د یو عام ولس د وګړي په توګه د دې د خاطره زه تا نه بخښنه غواړم جدا د زړه نه درنه بخښنه غواړم هیله کوم ډاکټر صاحب هدف دا ده که تاسو زه پوه شوم جان یو شی بیا هم وایم خیر دی لنډ لنډ مو خپل اهداف ووایي دومره ډېر ملګري په تمه دي چې زړه یې ډک پاتې نه شي زه نه غواړم د یو وګړي زړه م ډک پاتې شي په ځانګړي ډول هغه ملګري چې هلته ما ته باس ته ناست و زما د خبرو مخالف دي الله مو راوله خپل زړه مو دلته خالي کوي کاکړ صاحب مهرباني ستاسو خبرې لنډې اورم الله دې راوله بیا هم ستړی مه شي جوړ بخیر ډاکټر صاحب مبارکه شه خیر یوسف الله دې اجر ډاکټر صاحب دا خبره بیا واوره داسې ونه کړي خبرې د نیمایي کې بیا معکوس نه خدای دې نه کړي همدې د خاطره مې راپورته کړې ډاکټر صاحب محترم موږ تاسې د دغه دوستانو خبره تر ډېره حده پورې مشترکات مو یو اهداف مو یو خو دا متاسفانه ځینې ملګري دوستان دي احساساتي غږېږي دا ستا په لهجه باندې چې د دوی نیوکه وه هغه دا ده چې په افغانستان کې موږ د ډېرو سختو مشکلاتونو سره لاس او ګرېوان یو او دا یو حقیقت دی ډاکټر صاحب لابي په دې معنا باندې نه راځي چې د طالبانو چې هره ویډیو جوړه کړې ویلې دي د افغانستان کې نظام دولت زه خپله کې مخالفت هم کوم اما زه پاکستاني او ایراني زما د همسایه په خاطر باندې چې زما سیال د زما سره په څنګ کې پروت ده نه سم ویلی چې په افغانستان کې دولت نسته سته البته سته که زه مشکل ورسره لرم دا زما او د دوی داخلي موضوعات دي بهرني موضوعات مو بیا چې دي په یو کچه باندې هغه ورسره راکاږو خو د افغانستان په سطحه باندې مسله ډاکټر صاحب مبارکه ته همیشه وخت کې په ویډیوګانې کې وایي چې مثلا مالونه دي که نه پلانی مال د مجرد دی و نجلۍ د هلک دی یعنې دوی دا نزاکتا تا ته دا نصیحت کوي البته زما په شمول موږ به خپله دا خبره یو دقیقه کاکړ صاحب یو پوښتنه درنه لرم ګوره جان هلته خو بحث کې هر څه چې تاسو کول که نه زما بحث ډېر مشخص دی په دې کې چې دی ټر په پر نه پټېږي مثلا تا ویلې چې ته انجونو ته وایي مالونه صحیح ده زه غواړم ته ماته مشخص ووایي زه د مال نه یو تعریف لرم او دا مې خپلو ټولو اوریدونکو ته دومره ویلی چې نور دغه کوم خلک چې ماته ناست دي چې زه کله مال تعریفوم د دوی استفراق راځي زه مال کوم انجونو ته وایم ستا په نظر ډاکټر صاحب مبارکه ممکن د هغه دپاره ته خاص دلیل ولرې په عموم کې دلته افغان نجونې راځي ستا څنګه کیني یو دقیقه تا سره کیني که نه زه یو دقیقه زه تا ته یو عرض لرم زه درته وایم که زه چیرته د علیشا 007 په اړه غږېږم څه وایم بي بي حاجي ورته وایم نه اوس ته فکر نه کوم هغه ته ضرورت نه لري ډاکټر صاحب ولې په هغه باندې وغږېږې ځکه هغه زما او ستا د بحث برخه نه ده زما او ستا د هیواد برخه نه ده ګوره ته اوس ما جواب بېرته په پوښتنې راکوي او زه نر سړی یم زه چې کله ته پوښتنه کوي جواب در کوم زه ته سیاسي نه ځم زه ځکه په هغې غږېږم چې د تا غوندې او د تا د ډلې غوندې خلکو هماغه د علیشا 007 غوندې انجونې په خپلو براډونو کې راوستي
او د جمهوریت د مدافع په نوم یې افغانانو ته د افغانو انجونو استازو په توګه معرفي کړي. د دې د خاطره چې زه خلکو ته ووایم چې دا انجونې د ټیک ټاک خریمې او مالونه دي، دا د افغانستان د مقدسو انجونو استازي کیدی نشي، زه د تاسو غوندې الفاظ ورته نشم کاروی چې ورته وایم چې فایشي دي. زه وایم دا مالونه دي ځکه زه باعزته انسان یم. هغه کوم لغت چې تاسو مانه غواړئ چې زه یې وکاروم زه هغه نه کاروم. اما تاسو ته مال ځکه زور درکوي چې شکیب ولې فاحش نه غږي. نه ډاکټر صاحب د مال کیسه شخصي نه ده ډاکټر صاحب. پوښتنه دې وکړه اوس جواب اوره ځکه زه پوهېږم ته زما د پوښتنو جواب نه لري، اما د اقل زه جواب ډاکټر صاحب زه جواب نه دی ما سوال نه اجازه راکړه یو دقیقه اجازه راکړه. د دې انجونو کومو ته چې ته شاید خور وایې زه ورته مال وایم. یو بیلګه درته وایم، یوه جینۍ ده د جاسمین په نوم، په همدغه براډونو کې چې ته کینې زه مشخص نومونه نه اخلم، دا جینۍ راپورته کیږي د افغانستان د انجونو د استازي نوم ورکول کیږي. همدغه جاسمین د افغانستان د ملي مسایلو په سر د بحث په نوم د برمل سره کینی. برمل ورته وایي چې اغلی جاسمین چې زه ستا تناسلي آله وچوشم، او اغلی جاسمین ورته وایي ځکه ته غواړې ډېر پوه شې ما باندې لګیایي خبرې کوي چې ته نجونو ته مال وایي، زه غواړم ته وښایم چې تاسو د جمهوریت په نوم په ټیک ټاک کې څه راخستي. یو دقیقه اجازه را اغلی جاسمین ورته وایي چې خدای دې غرق که ته اوس داسې خبرې کوي ته هغه چوشلی شي ته ورته رسېدلی شي. اوس داسې جنۍ ته ته خور وایي. هغه یو تکلیف لري نه غواړم په هغه مسله باندې بحث وکړو که ته بحث بله خواته وړي. زه پوښتنه لرم ته جاسمین ته خور وایي؟ نه ورته مال وایي؟ پس ته څنګه په ما تهمت کوي چې زه خلکو ته مال وایم؟ خو زه سړي ته ګورم مال ورته وایم. آریانا سعید ستا خور ده ورور مې. زه ډاکټر صاحب محترم دا زما پوښتنه ده خزو باندې زه بحث نه کوم. ډاکټر صاحب ته که چاته خور هم وایه دا اوس د مال استفاده هم ورته کوي، د دغه کلمې څخه استفاده کوي، هر ویډیو کې مال وایه ورته، یعنې ته دلته هېڅ استثنا قایله نه یې. ځکه که ته یې چاته خور هم وایه هغې ته په مال وایه. او دا دروغ دي. ته ماته اوس یو ویډیو راوړه. نو ستا خبره هم ستا خپل نظر دی ډاکټر صاحب. خو ته ماته یو ویډیو راوړه ځکه ته تور لګوې ته یې باید ثابت کړې. بالکل ډاکټر صاحب ستا د هر ویډیو څخه چې ټولې ښځې مالونه دي. زما ویډیو پرېږده چېرته چې ما ویلي ټولې ښځې مالونه دي. لطفا بالکل ډاکټر صاحب ثبوت یې که تا استثنا قایله کړې نه ده ته چې هره ویډیو جوړی که مال وایې دا ما نه درته زه نیوکه در باندې لرم. زه لاشه خیر د ښکته کښېنه زه یو عرض تاته لرم ورور ځکه د نورو ملګرو وخت ونه نیسم. ته لګیې ما ته وایي تا استثنا قایله کړې نه ده، ته لاندې ناست یې، زه درته وایم ته ثبوت راوړه. زما وایس پلی که چیرته چې ما ویلی چې زه ټولو ښځو ته مال وایم. زه احمق نه یم خر نه یم چې داسې یو څه وایم، ځکه چیرې ټولو ښځو ته د مال په سترګه ګورم نو خو بیا زه خورم لرم، مورم لرم، عمم لرم، خالم لرم. یو دا دی چې ته راشې ټر په پرپټ کې په ما تهمت وکړې، زه د هغې خلکو نه یم چې ته تهمت وکړې او زه درنه وډاشم. زه بیا هم درته وایم که چیرته تا ثابته کړه چې ما شکیب ویلي ټولې ښځې مال دی، زه شکیب دغه زه تا ته هغه چې څه وغواړې درکومی، که یې ثابتوی نه شي د دې نورو ځوانانو وخت مه ضایع کوه. چې کله دې ویډیو پیدا کړه دغلته درته ناست یم ولس دې ګوري راته کومنټ کې ولیکه ورته شکیبه ویډیو مې پیدا کړې ما پورته کړه چې زه یې پلی کړم. که چیرته تا شپې کوم خوب لیدلی او ته سهار راپورته کېږي وایي چې شکیبه ته ټولو ښځو ته مال وایي، لاله خوب دې لیدلی ملا ته لاړ شه. دې کې زما ګناه نه ده ځکه ته چې په ما تور لګوي باید پروف وکړي. جناب برینګ اپ صاحب ستړی مشي الله دې راوت. ډاکټر صاحب ښه جوړې؟ خیر یوسي الله دې اجر درکړي مهرباني سه. څنګه ښه کناري ده؟ کور ودان ژوندی اوس. ډاکټر صاحب ما خو بس دغه لنډ پیغام ده چې بس دا جنګ او دا دعوې او دا بس ډېر پیغورونه خلک اوس هم راکوي، اوس هم مسافر یو د دې چا خبره بس ته نور دا وطن پرېږدي او دې جنګ ته نوره لمنه مه وایئ. او قرآن مې دی چې افغانستان کې دا نظام خطا چې بل نظام راشي که نه هم ولاکه دا خارجیان د دې ملک نه لاړ شي خپل افغانستان ته. ټول په ډالر ومین دي، اول زه په ډالر ومین یم، زه نه ځم چې څومره مامن راشي زه نه ځم ځکه چې زه ډېرې روپۍ خوښوم او ډېرې روپۍ دلته دي. صحیح ده افغانستان کې نشته. پوه شوې صفا خبره درته کوم، صفا خبره درته کوم. بالکل او دا چې ټیلګیا دي جنګ او دا او داوی دا ولاکه ټکم ورته وکړئ. ولا چې افغانستان سرو ګل خار چې او تاسو دلته ډبل سیټري خدا که بیا هم لاړ شئ. بس راځي دغلته ولې ښې اسماني ډوزې ولې ورته افغانستان هم پته که افغانستان کې هم سکوت را دغه کوئ، نور هېڅ شی هم نسئ کوئ. ولاکه ټکم وکړئ.
کور ودان چې کور ودان الله دې اجر درکړي. زه غواړم په عام ولس پوکم، زما د چا سره کار نشته، د جنرال صاحب سادات سره کار نه لرم، حاجي ورور سره کار نه لرم، فقط د ملي اردو هغه ځوانانو سره مې کار دی چې په دې خبرو احساساتي کیږي او جګړې ته ځي او هلته یا ګیر کیږي یا شهیدان کیږي. د چا د خاطره؟ د هغو خلکو د خاطره چې خپله په خارج کې ناست دي او بیا زما د ځوان نه استفاده کوي تر څو زما په کور کې جګړه رامنځته کړي، زما غوندې غریب، ستا غوندې غریب افرادو وینې تویې کړي تر څو دوی بیا قدرت ته ورسیږي. ورور که ته چیرته غواړې وطن آزاده کړي ته به خپله راسره مخته شي. جنرال صاحب ته به مخته یې، زه به دې شاته وم. اول ډز به ته کوې بیا به زه ډز کوم. ما ته بانې نه لټوي چې نه اول ته لاړ جنګ وکړه، یو ولسوالي ونیسه بیا زه درځم. هغه کیسې به نه کوي. ځکه که دې زه په جنګ واچولم، ولسوالي مې ونیوله، سبا ته راته وایي چې ولایت ونیسه، چې ولایت مې ونیو بیا سبا ته راوایي چې زه د ما نه تناخه روان یې، زه به دلته چې دی میلر سره لږ چای وڅښم. سو نو که ته غواړې وطن آزاده کړي، زه بیا وایم ما په تاریخ کې هېڅ داسې جنرال نه دی لیدلی چې ناست په کشمیر کې آزاد پنشیر کې. سو جنرال هغه دی چې د جنګ په میدان کې جګړه وکړي. او یو ملګري ماته ویل چې په فرانسې کې، زه تاته یو مثال در کوم، بیا مثال دا راکړئ چې په فرانسې کې حکومت سیاسونو راوستو، بیا جنرالان د خارج نه راوسته. وروره تاریخ کې مم چې دی ګوتې وهلي، په هر شي کې تهمت کوئ. مطلب سیاستمدارو جنگ وګټه بیا جنرالان راوسته د خارج نه. دا څه شو؟ یعنی لکه اشرف غني چې سلا په لاس واخلي، طالب راونیسي، وی ټکوي او طالب د وطن نه وباسي، بیا زنګ وایي چې جنرال صاحب، مارشال صاحب تاسو راشئ، سیاسونو وطن وګټه بیا جنرالان خارج نه راوسته. مه کوئ یار، ظلم دی. مونږ خو ملګري یو، په خپلو کې خساره پوهېږو. عبدالرحمن صاحب ستړی مشي، الله دې راوله. جناب عبدالرحمن رول که مې چېرته غږ اورئ، الله مو راوله، ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني سي. محترم ښه صحتونه مو ښه دي، ته خپله ښه یې؟ مننه صاحب، مننه. کور ودان. ډاکټر صاحب د بحث چې لږه اوږدېږي که نه، کوزوای ما ډایرکټ لږ غوږ وي ته نسه خبرې ته چې لکه اوس یو علما روشي توته حجرې ته که نه، موږ د خوستی لغژا کې به توته وایه چې یو علما دې ته روشي د حجرې نه یې پلوس ونیسي. مثال دا هغه اوس دی تو چې د کوم لایف ده دا خو داسې حساب کتاب ده لکه مثال تو میلمه هغه کور حساب کتاب دې نه چې سړی ډېرې کوس کې ډېر بد ښکاري که نه، نو غوږ وي ته نسه چې د سړي څه ووي څه نه وي، خبره د جنګ دو. عبدالرحمن رول عرض لرم که چیرته ته داسې خبره وکړي چې هغه بې ثبوته نه وي او ستا خبرې تکراري نه وي، زه عادت لرم چې تر 10 ساعتو دې اورم. اما که چیرته ته مثلا زه یو مثال در کوم، دغلته یو ملګری راپورته شو، ماته یې ویلې ته د طالب لابیګري کوي. ما ته ویلې چې وروره ثبوت، وایي ثبوت را سره نشته. ما ورته ویلې ښکته شه لاړ شه ثبوت پیدا کړه بیا راشه. سو زما عرض دا دی که ستا خبرې تکراري نه وي، ځکه دلته خو ولس ناست دی که نه، او که چیرته ستا خبرې غیر منطقي نه وي، زه دې ولې ښکته کړم. اما که ته وایې چې زه ستا میلمه یم، ته ما پرېږده، لکه زه چې اوس د حاجي صاحب لایف ته لاړم، هلته چې دی یو رواني لیونی راغلی و، هغه چې دی ما ته کنځلې م کولې، تناسلي آله یم یادوله، وروځې م ښکته پورته کولې، ټول ورته ناست وه. ویلې بس پرېږدئ، خیر دی، نوبت دی چې زړه تش کړي. ورور زه پوهېږم ځینې لایفونه شته چې خلک پکې زړه تشوي. زما لایف د دې دپاره نه دی چې زړونه تش کړو، زما لایف د دې دپاره دی چې ته راځې یو آرګومنټس لرې یا ته راځې کانټر آرګومنټس لرې. معنا څه ده؟ یا ته غواړې زما خبرې رد کړي په ثبوت او استدلال باندې، یا ته غواړې یوه نظریه مونږ ته راکړي چې زه یې رد کړم. دا زما بحث دی جان، مهرباني. ډاکټر صاحب د جنګ هېڅوک طرفدار نه دی، 40-50 کاله افغانیان څوک شهیدان شول، عام ولس داسې حساب کتاب افغانستان کې روغله چې د لوی اختر ښکلې مبارکه ورځ وه، ولس هګۍ ګټلې، د هګیو په منځ کې دا دام دوم سټارټ شو. 40-50 نفره په خوست کې څو کاله مخکې اشرف غني په وخت کې بېګناه لوړل. جنګ هېڅوک طرف خو داسې حال نه کېږي چې میم پشمو وړی مو که ته د نن 5 کلو کې ته اوس موته وایه دلته دوبۍ کې خصوصا ته ښیم ویزې فوق لولې باندې افغانستان والا نوری وي چې ویزې ختمېږي سیده به ځي وطن ته، وطن ته لوړم، وطن کې روډ به غوړه چې لوګون خرڅوم ترافیک مې نه پرېږدي، پیوز خرڅوم ترافیک مې نه پرېږدي. خو تخ مې په د حکومت کې ونیسه که نه چې میم پشمو وړی مو تخ مې کې ونیسه، مو ته براخه کې روکه چې د ټول ولس د وږي تږي ولس دا د سره موړه شي، جنګ به ختم شي، نیستی به ختم شي، هر څه به ختم شي. که ته اوس داسې یایې چې میم پشمو وړی مو، نو داسې یو به په ایران خوښوي، بل به په ترکیه خوښوي، افغانیان مړه شول، سمندر وخوړل، ایران لیارو کې غرق شول، نو اخر دا به څه کېږي؟ دا ولس داسې یایي چې مونږ جنګ نه غواړو. عبدالرحمن
عبدالرحمن یو عرض لرم کومې خبرې چې ته کوې زه ټولې در سره منم د طالبانو پر خلاف چې کوم شی ته وایي زه هغه ټول در سره منم زه په هغې کې هیڅ مشکل نه لرم زما فقط نننی بحث دا دی چې فرض وکړه طالبان زور وایي فرض وکړه طالبان ستا خبره نه اوري فرض وکړه طالبان ستا حق نه درکوي آیا یوازینۍ لاره جنگ دی نو چې تو حق نه درکوي اوس زه چې تو ته وایم چې دا نیټ عادي نه بندم د موبایل عادي نه نسم په د خوله دې وایم بیا ته څه کوي زه تو ته وایم دقیق د موبایل عادي نه نسم د موبایل عادي نه نسم تو سره چې د کوم ګوډه موټار در سره د استفاده کوي دا په زور دی نه نسم داړي مخ ته دارېږم ته بیا یې مو سره څه کوي پوهېږي جان دا اوس هغه بحث دی چې زه غواړم مخ ته لاړ شي چې خلک نه خو دا اوس مثال اوس ته مو ته دې خبرې جواب چې تو ته زه دېر شم امریکې ته وایي داړي په مخ کې دي تا کېنه دې ته وایم چې ډاکټر صاحب د کوم موټار ته استفاده کوي ولا کرنه بویزي د کوم مخ چې ته خپل لا بولین کوي ته بیا مو سره چې عبدالرحمن رول که بیا چېرته مثلا زه تا کاته کوم بیا به په غوسه یې یوه پوښتنه دې 15 ځلې وکړه زه تا ته وایم چې دا هغه پوښتنه وه خدای دې تا ته اجر درکړي چې تا وکړه چې زه غواړم ولس هم په دې پوه شي که چېرته ولس ما ته وایي چې وشې کې کله چې ته وایې چې طالب وایي چې زما حکومت د زور حکومت دی د هېچا په کیسه کې نه یم په وچ زور یم کوم او د هېچا خبره نه منم بیا مونږ پرته د جنګ نه بل کومه لاره نه لرو باید جنګ لروي ډاکټر صاحب محترم لروي باید مونږ توسې د ځوانون چې یو د قلالات واوره خبره مې یو طرف نه د پوښتنه همدغه د تا خپله وکړه کله چې ما ویلې چې د جنګ نه بغیر بله لار نه لرو بیرته د پوښتنه خپله جواب هم کړه نو خو بیا د پوښتنه ولې وکړه کله چې ته پوهېږې چې طالب پوره زور در سره وایي او بیا هم ته پرته د جنګ نه بله لار لري نو جنګ ولې کوې نو ته خو ځان سره وسخته یې وسړیه بیا چې د ښکته کوم بیا په غوسه خو زه همدا درته وایم طالب ظالم طالب جابر طالب زورګویه اما مونږ کوی شو طالب ته ماته ورکو پرته د دې چې په وطن کې وینې تویې شي دا کار کوی شو که نه ته وایي هو زه وایم چې کوی شو نو جنګ نه غواړو راځئ چې هماغه کار وکړو زما ستا خیر بحث ډاکټر صاحب محترم یو سندرې وي یو خبرې وي که څه ته سندرې موږ سره یایې موږ تو سره خبرې کړو بیا دلته نفر ډایرکټ ښکته کوي یو خبرې وي یو سندرې وي اوس تو د کومه خبره چې ته وکړې د طالب زور غږوي هغه غږوي دا مو تو ته مثال درکړو چې که اوس زه تو ته وایم چې د کوم موټر ته استفاده کوي دا په زور زه دې نه نسم ته یې مو سره بیا څه کوې مجبوري چې جنګ سره وکړې نه دا ستا غلطه اشتباه ده ته بیرته زما جواب نه اوري ته زما په جواب کې سوال هم کوي بیرته جواب هم ورکوي زه درته وایم که ته ما راونیسې ما سره زور وایي او راته چې دا موټر ته ماته راکړه او په زوره رانه موټر واخلې زه مجبوره نه یم چې حتما تا په خولې وهم که زه تا په خولې وهم زه کمعقل یم او ته معمولا څوک چې جنګ کوي هغه کمعقل دی بې عقل دی که ته په زوره مانه موټر اخلي اولنی کار چې زه کوم ګورم چې آیا په دې موټر کې زما بل ملګری شته که نه که ما سره 4 نفره ناست ته په کوم جرات مانه موټر واخلي خو زه خپله پک به اوسم د پمنو خلکو نه خلک موټر اخلي کوم انسان چې ملګري ولري کوم انسان چې ورونه ولري کوم انسان چې ټولنه کې ځای ولري هغه نه څوک ولې موټر واخلي طالب چې نن په تا زور غږوي د دې د خاطره در باندې زور غږوي چې ته په خپلو کې نه یې جوړ ته جنګ غواړې څونه نفر ستا جنګ غواړي پرته د جنرال سامي سادات نه امرالله صاحب جنگ غواړي صاحب سامي سادات دا یو ویډیو کړی دا لایف تو زما عرض دا دی عبدالرحمن صاحب زما ګور عبدالرحمن صاحب زما پوښتنې ته جواب راکړه زما عرض دا دی چې دننه په افغانستان کې څومره ملي اردو وه څومره پولیس وه څومره سرحدي ځواکونه وه آیا تاسو یو سروې کړې ده چې په دې کې څومره جنګ غواړي نه یو نفر مولوی غوندې راغلی موږ جنګ غواړو د چا په نمایندګۍ جنګ غواړي د ملي اردو په نمایندګۍ جنګ غواړم ما 4 لکه ملي اردو لرله په دې 4 لکه ملي اردو کې د یو څوک ماته ثابت کړي چې د سامي سادات تر شا د 1 لک اردو ولاړی چې موږ جنګ غواړو بیا زه ور سره ودرېږم وا ډاکټر صاحب سامي سادات پیوز د ټماټر د یو سامي سادات چې اوس دا خبره وکړه د ټول افغانیون باید سی ودرېږو د جنگ طرف ولې ودرېږو موږ خو زه دا ګوره جان صاحب ته بیرته راځي هماغه اولې خبرې ته بیا وایي ته مخکته کوي زه درته وایم سبا ته به جنرال سامي سادات وایي تا ته به وایي سبا ته به جنرال سامي سادات وایي چې راځئ ټول ځان خسیان کو ته به وایي چې بس جنرال صاحب خبره وکړه ځانونه به خسیان کو ته به ځان خسي کوې زه یې نه خسي کوم زه به جنرال صاحب ته وایم چې ځان ولې خسي کوم وسړیه ضرورت چې شی دی که ښځه راته نه پیدا کېږي په تمه به پاتې شم خو که ځان مې خو خسي که خو دایم تباه کېږم
نو اوس جنرال صاحب سمیع سعادت د دې د خاطره چې جنرال صاحب نه پوهېږم ته علاقمند دی چې اعلان یې کړی چې موږ به ځانونه خسي کړو ته به یې تر شا درېږي دا خو منطق نه شو یار زه تا ته وایم که جنرال صاحب سمیع سعادت وایي چې زه جنګ کوم زه د یو عادي افغان په توګه جنرال صاحب ته وایم چې آیا جنګ نه بغیر نورې لارې شته که نشته جنګ وروستۍ د حل لار ده په نړیوال قانون کې وایي حکومتي قوانونو کې وایي چې په هر ځای کې ته لټئ امریکایان جنگ نه غواړي په افغانستان کې امریکا غواړي افغانستان کې اډې ولري امریکا غواړي د بګرام اډه واخلي اما جنگ نه غواړي پوهېږي ولې نه غواړي وایي جنگ وروستۍ لار ده نو ته ولې جنگ غواړي بنا تاسو باید په دې پوه شئ او که یو نفر جنگ غواړي او وایي چې زه د افغانانو حق غواړم د جنگ د لارې نو خو بیا خپله خو په امریکا کې نه کیني که نه وسړي جناب خان صاحب ستړی مشي الله دې راوله سلام علیکم ډاکټر صاحب خیر الله دې اجر درکړي مهرباني سي دا څلوېښت کلونه افغانستان کې جنګ نه لدنه موږ ته څه فایده راغلی ده څه ګټه موږ لیدلې هېڅ څه ګټه نه لیدلې هر یو کس راسي وایي روپانه خبرې کوي چې موږ جنګ غواړو نو جنګ نه خو څه ګټه نشته ده نو دا ولې دوی داسې خبرې کوي زه فکر کوم د دې د خاطره چې ځینې خلک پکې د ولسمشرۍ خوب ګوري ځینې خلک پکې ډالرې ګوري ځینې خلک پکې بیا چې د زرې موټرې ګوري ځینې خلک پکې بنګلې ګوري زما پوښتنه د عام ولس نه دا ده کوم چې اوس ماته ناست دی غریب خلک دي د دونه مې پوښتنه دا ده که په دې جنګ کې تاسو سره د ډالرو ژمنه شوي که په دې جنګ کې تاسو سره د وزارت ژمنه شوي که په دې جنګ کې تاسو سره د زرې موټر ژمنه شوي که په دې جنګ کې تاسو سره د بنګلو ژمنه شوي او درکوي یې جنګ وکئ اما که چیرته په دې جنګ کې تاسو سره دې چې ژمنه نه شوي او په 200 ډالرو باندې دی په وطن کې جنګي تر څو قاتل شي یا دې ووژني نو بیا تاسو احمق یاست یار چې داسې یو کار کوئ دا هغه څه دي چې خان رورم غواړي ورته اشاره وکړي او زه یې منم انس رور مهرباني الله مو راوله لنډ ځکه زه بخښنه غواړم لنډ نو ځکه نظریات اخلم چې زه تر ډېره حده پورې وګورم چې هغه خلک چې افغانستان کې جګړه غواړي د دوی دلیل څه شی دی که ماته سم دلیل راکړئ زه هم جګړه غواړم دلیل نشته انس حیدري مهرباني صاحب سلامونه تاسو ته او دغه ملګرو ته نو ډاکټر صاحب داسې دا پوه شولې چې رښتیا د جنګ طرفدار خو هېڅوک هم نه دی یقیني موږ خپله په دې حکومت کې شامل یو نو کور کې کله راته وایي پوه شولې دغه یو شی ځان سره ګرځوه ما کور کې ایښي زه موټر کې نه ګرځوم ما ورته ویل نور مې د دې د شي د نومه بد راځي پوه شوې نو زه تقریبا د 14 کلو وم د 14 کلو وم چې زه دغه دا اوس چې کوم حکومت ده د دې حکومت سره یو ځای شوم خو داسې ما تر اوسه پورې دا پوښتنه زما په ذهن کې راګرځي چې دا زما جنګ خو له امریکایانو سره و له تېر حکومت سره خو نه و چې دوی موږ سره جنګ کوي او یوازې خبر چې دوی دا رانیول چې ولا مکتبونه دې خلاص شي دا دې خلاص شي هغه دې خلاص شي زه یوه پوښتنه ترې کوم که د مکتب په سر جنګ کوي که د مکتب په سر جنګ کوي چې ولا مکتبونه ښوونځي دې خلاص شي که نه نو را دې شي کېدې نه پوه شولې زه یو تقریبا 3 ورځې مخکې داسې یو مشر سړی و نو هغه سره مې بحث په دا مکتبو ښوونځي باندې مالدا ولې نه خلاصېږي بیا ما ته ویل زه یو ورځ دې راغواړم نو دې خبرې ته ښه متوجه شئ صحیح ده نو بله ورځ چې شو د اچرای عبدالحق سره ولم زنګ یې راته وکړ ته راشه ریاست ته راشه چې ورغلم چې ګورم 3 نفر یې راوړي وو انسټیټوټ والا و ښه چې راوړي ول پوه شولې نو هغه دا دوی چې و دوی زامن او دا یو چې و یو پلار و نو پلار نه د 3 واړه جلا کړه نو ورته ویل هغه ده یو پلار ته نمبر خپل وښکاره کوي دا ستا نمبر ده هغه ورته وایي نه دا زما نه ده وایي زه ته لاړ شه نو زوی راوغوښته چې زوی راوغوښته وایي دا د چا نمبر ده وایي دا زما د پلار نمبر ده نو دوی د شخصي انسټیټوټ لره نو دې کې دوی د انسټیټوټ کې نجلکیانې ورسره ولې درسونه ورسره ویلې نو د هغوی نه ویډیوګانې کړې ول یو څه بیا تنخوا ځنډولې وه هغه ښځو شکایت کړی و چې ښځو چې شکایت کړی و پوه شولې دا شکایت یې ده ته راوړی و انس رول یو پوښتنه لرم دا ګورئ څو خبرې زه تاسو ته کوم که چېرته دا ستاسو د امارت په وخت کې شوي دي تاسو باید خپلې ګیرې کلې کوئ او د شرم نه زهر وخورئ ځکه دا د تاسو په دوره کې کېږي او شاید یو دلیل یې دا چې تاسو دومره قیدګیري رامنځته کړې چې
او دومره مو خلک غریبان کړي چې حق حلال وادونه نشي کولی، اوس دې مسایلو ته مخه کړي. په جمهوریت کې چا هیڅ جنۍ ته اخطار نه ورکوه او د هیڅ جنۍ نه ویډیو نه کوله، ځکه ورته ضرورت نه و، پیسې وي، ژوند و او هر چا چې دی په خپله واده کوو. پس دا خبره نه یوازې دا چې د افتخار خبره نشي کېدی، بلکې د شرم خبره ده. ورهغه څوک چې د اسلامي امارت په نمایندګۍ کوي، زه فکر کوم باید وشرمېږي. دومه موضوع که چېرته دا موضوع تاسو ارګومنټس کوئ چې والا موږ د دې د خاطره مکتبونه یا پوهنتونونه نه خلاصوو چې په هغې کې کیدای شي یو نفر یو جنۍ ته ګپ ورکړي، نو د تاسو حکومت بیا هم باید زار وخوري د شرم نه، ځکه د تاسو وظیفه دا ده چې انجونو ته د درس زمینه مساعده کوي او د تاسو وظیفه دا ده چې د انجونو د عزت او د حیثیت د حفظ دپاره کار هم وکړي. اول کې تاسو بد دا کړي دي چې په یو انسټیټیوټ کې مو نارینه پرېښی، خو هغې انسټیټیوټ ته نجونې راولئ. پس که په هر شکل ته غواړې دا شی را جوړ کړې مشره، زه فکر کوم د دې نه کچکول جوړوي، بهتره ده پې بحث ونه کړي. خو خبره دا شی ده پوه شولې چې کله راوستل خو هغه تنخواه یې ترې ځنډولې وله که نه، د نجونو نه یې تنخواه ځنډولې وه. نو خبره په دې کې راغله پوه شولې چې اخر داسې شو چې موږ ورته ته وایي چې مکتبونه یا پوهنتونونه د دې د خاطره بند دي چې کیدای شي په یو انسټیټیوټ کې یو سړی هلک اوسي، یو جنۍ نه ویډیو وکړي او تنخواه وځنډوي. ګوره مشر ملګري چې دا ماته قناعت راکوي که نه، لکه اوس زه تاسو ته غږېږم، نو ماته قناعت په دې راکوي که زه اوس د ده دوسیه رسمي کړم، دا دوسیه دا ګوره دا لږ دا کمې چې دي دا دوسیه مشر ته ځي، مشر نور هم په دې باندې غوسه کېږي، په خارېږي پوه شولې. نو په دې خاطر باندې موږ دغه دوسیې بیخي رسمي کوو، نو خو دوی ته دا کوو پوه شولې چې مثال دغه کار مه کوئ. دا خو موږ ته د تېر جمهوریت نه راپاتې. ته ګوره تېر شه دی، زه وایم دا بحث ځکه مه کوه چې ته بیرته په خپل مشر باندې شعوري تهمت لګوي. مطلب ته داسې وایي لکه یو کوټه کې چې ماشوم ناسي او هغه ته ارقام ورزي د یو شي، او مثلا ته د انجونو په اړه غږېږي، ستا په وطن کې یو 50 سلنه ښځې دي، ته 45 میلیونه ښځې لري او په دې 45 میلیونه ته د افغانستان نفوذ لري، په دې کې چې دی 20 میلیونه نه ډېرې ښځې دي. اوس د دې 20 میلیونه ښځو کې که چېرته یوه ښځه یو سر کلی او د دې 20 میلیونو ښځو 100 دوسیې مشر ته داسې ځي چې والا په 20 میلیونو کې 20 ښځو سر کل کړی او مشر وایي چې د ټولو ښځو نه قیچي واخله، یار دا څه رقم ارګومنټ شو؟ بنان مشر باید دا وایي چې 20 میلیونه ښځو کې یوازې 100 ښځو سر کل کړی. ته باید پوه شي چې د 100 ښځو ولې سر کل کړی او د دوی دپاره حل لاره پیدا کړي چې سر کل نه کړي. پس که چیرته تاسو مشر نه د فساد دوسیې پټوئ، تاسو خو جرم کوئ. د تاسو وظیفه دا نه ده چې دوسیې پټې کوئ، د تاسو وظیفه دا ده چې تاسو د دوسو غم وخورئ او مشر ته حقیقت وایئ. یا زه تیر شه دې مشر، ځکه دا موضوع خرابېږي. ته ماته قناعت نشي راکوی، برعکس ځان خرابوئ. بله دا خبر هغه ملګرو وکړله پوه شولې چې ظلم کوي دا کوي که نه، یعنې زه خپله شخصي درته وایم نو موږ اکثره د تیر جمهوریت یتیمان هم پاتې، د امارت یتیمان هم پاتې که نه، سرپرست نه لري. دې ټولو ته یقین وکړه پوه شولې، دې ټولو ته مخکې نه پوه شولې دوی ورته زمینه د کار برابره کړې، د هغې ورته برابره کړې. اوس په خوست کې یو ښه غټ دارالایتام ده چې ټولو ته یو ځای درسونه ورکوي. مشر اجازه راکړه نه صاحب، ګوره دا د تاسو یو بل دروغ دی. د کوم خوست چې تاسو معلومات ورکوئ، زه بخښنه غواړم، زما دلته باس یوازې د ملت دی. که چېرته یو طالب فکر کوي چې دلته راشي یو دروغ وایي، زه به یې ورته خبرو ته هو وایم، نه، زه د ملت غم وړی یم. کوم خوست چې تاسو وایي که چېرته تاسو ترې نه خبر نه یئ، په دې خوست کې یو بندار جوړ شوی د لیه ځوانانو ټولنه او په هغې کې هغه ځوانان راجمعېږي کوم چې کاروبار نه لري او لډو کوي. یعنی زما په وطن کې بیکاري دومره ډیره شوې چې د لیا ځوانانو ټولنه او خوځښتونه جوړیږي او هغې لیا ځوانانو ته ما هم خپل 2 قطعې عکس لیږلی ولې ویلي دي چې شرط یې دا دی چې تاسو به دلته د سهار 8 بجو نه راځئ تر 15 بجو پورې او هره ورځ به راځئ غیر حاضري به هم پکې نه کوئ لډو به وهئ او په اصل کې ځوانانو دا ځکه جوړ کړی چې د تاسو حکومت ته یو پیغام ورکړي چې د بیکارۍ نه مړه شو. پس په کوم خوست کې چې ته وایي چې یتیمانو ته وظیفې پیدا شوي هغې خوست کې د پلار خاوند هم وظیفه نه لري. یار مشر زه به نورو ملګرو ته وخت ورکم اما یو شی درته وایم زه جنګ نه غواړم. زما غټه خبره دا ده چې زه نه غواړم ته ووژل شي زه نه غواړم د ملي اردو عسکر ووژل شي
اما دا په دې معنا نه ده چې زه اوسني حکومت ناراضي یم او په اوسني حکومت نیوکې نه کوم. زه پوهیږم چې جمهوریتیان یو غټه اشتباه کوي، هغه فکر کوي چې زه امارتي یم، تاسو فکر کوئ زه جمهوریتي یم. دغه ملت همیشه په منځ کې چخپي دي او زه متاسفانه په یو شکل د مبارزینو په منځ کې مانم چې د ډول جوړ شوی، د ملت ډول یم، هر څوک مې ډزوي. مګم یو خبره دا ده چې متاسفانه اسلامي امارت ډېرې تېروتنې لري او که اصلاح یې نه کړي ډېری ځوانان هغه بهانه کوي او جنګ ته مخه کوي. او تاسو هیڅکله ماته هیڅ شی توجیه کولی نه شئ چې تاسو د انجونو مکتبونه د هغې له امله بند کړئ. د انجونو د مکتبونو بندېدل ظلم دی، غیر اسلامي کار دی او هر څوک چې کوي رب ته به جواب ورکوي. او په عین حالت کې بیکاري په افغانستان کې اوج ته رسېدلی، فقر په افغانستان کې اوج ته رسېدلی، باید یې غم وخوړل شي. دا ستاسو وظیفه ده. جناب افغان صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله. مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. لږ مخکې مې ویل چې زه د ولس غم وړی یم او د ولس لپاره چې کوم څه وایم دا به د ولس په ګټه وي. او په هغه موضوع مې یو نظر لرم چې تاسو ویل چې زه چاته مال د افغاني ټولنې کلتور او دین له لحاظ هغوی په سمه نه دي نیوان، ځکه ورته زه دا لفظ کاروم. نو دې سره موافق یم. خو دې سره ترڅنګ تاسې یو کس چې ته یې تشویقوې د هغې هېڅ کړنه او د هغې هېڅ عمل د افغاني ټولنې کلتور او دین سره برابر نه راځي. مثلا تاسې ولي الله په کوم صورت کې تشویقوئ؟ کوم صورت کې په هغه پسې ویډیو اچوي؟ په کوم صورت کې تاسو وایي آیا د هغه کړنې هغه چې کوم نجونو سره کینی یا کوم نجونو سره لایف راځي هغه د افغاني ټولنې کلتور؟ مشره لنډ جواب در کوم. زه ولی الله ځکه تشویقوم چې د پاکستان هغه ګلخانانو چې ستا په ټیک ټاک کې ستا د سیاستمدارو ډوزمارانو سره خبرې کولې او د تا په مخ کې د هغه سیاسي ډوزمارانو سره چې تا د ټیک ټاک ولسمشران کړي وه، تا ته مور هم یادوله، تا ته خور هم یادوله، ستا بیرغ ته هم په سپکه سترګه کتل. د دې ولی الله یو عادي علاقمن هماغه خلک ټول توبهګار کړه، بخښنه یې وغوښتله او نن هغوی نور افغان نه کنځي، په شمول د زنځیري ریسرچرې او په شمول د غټ فاحشې. سو ولی الله ځکه ماته اتل دی چې د ټیک ټاک سیاسي جمهوریتیانو یا سیاسي پاچایانو یا سیاسي ولسمشرانو پاکستان ته دا چانس ورکړه چې زما مور و خور وکنځي، اما د ولی الله یو عادي مینوال د زخمی په نوم هماغه کنځلماران اصلاح کړه. اوس دا هغه څه دي چې ماته ولی الله اتل پکې ښکاري او زه اتل بولم. اما پاتې شو د ولی الله نور اضافي کارونه. اجازه راکړه جواب درکړم ورور. پاتې شو د ولی الله هغه کارونه چې ښځې ګډوي، نجونې ګډوي، فلان بستان. ولی الله ما سره لایو راغی د هغه شیانو چې اسلامي دي د وطن دپاره دي، ما قدردانۍ وکړه، رانه په پوره خوند کې بیرته لاړه. زه او اکاونټ کې زه فالو کړم، ما دی فالو کړ. د هغې نه وروسته د خپلو ویډیوګانو کې زه منشن کولم او هغه ویډیوګانې زما ځوان ته سم پیام نه لري. ما شخصا ولی الله بلاک کړ. پس زما دفاع د ولی الله نه په ملي منافعو ده. که چیرته په ټیک ټاک کې د ټیک ټاک خریمه یا د ټیک ټاک یو مال راپورته کیږي د افغانستان د ملي منافعو په ګټه یو ښه خبره کوي، زه د ښې خبرې تر شا ولاړ یم. زه د هر چا ښه خبرې ته ښه وایم، بدې خبرې ته یې بد وایم. دا اوس اسلامي امارت نه یو سړی راغی دروغ یې ویل، ما ولې دروغ وایي؟ زه د جمهوریت د ملي اردو اساکرو تر شا ولاړ یم، ولې که جنګ غواړي تر شا یې ولاړ نه یم. پس زما دریځ داسې نه دی ورور افغان صاحب، زما دریځ داسې نه دی چې فردي اوسي چې زه وایم چې زه ولی الله ستایم. نه، زه د ولی الله ښې کړنې ستایم، زه د ولی الله د بدو کړنو خلاف یم. زما ویډیو وګوره چې د ولی الله په اړه مې جوړه کړې، ویلې مې دي سره د دې چې دا سړی فحشا خپروي، زه دا وایم. اما تاسو که غواړئ قضاوت وکړئ باید عادلانه وکړئ، انشاءالله پوښتنه جواب شوي. ډاکټر صاحب در سره منم، خو دا په دغه صورت کې ستاسې منطقي خبرې منطقي دي. اوس تاسو وایي زه ولی الله ځکه ملاتړ کوم چې د ده یو فالوورز راجګ شوی دی او د پاکستان ګلخانانو ته ځواب ویلی دی. زه فکر کوم چې دا بیخي منطقي نه راځي، ځکه د ولی الله فالوورز یو ښه کار کړی دی. نو په دې خاطر زه ولی الله تعقیبوم. تاسې د ولی الله سره په لایف کې ناست وئ، زه درته ناست وم. زه نه غواړم ملي بحث تر ډېره د ولی الله په اړه کم تا ته به خلاصه دومره جواب درکړم، ډېر بې خلاصه کم ورور مې. که ته چېرته غواړې چې پوه شې چې زه ولې د ولی الله تر شا ولاړ یم یا ولې ولی الله تشویقوم، ما په ولی الله باندې 3 ویډیوګانې جوړې کړي، راشه هغه 3 ویډیوګانې واوره ته پې پوهېږي.
که چیرته ما هغې کې ویلي چې زه ولي الله د دې د خاطره ستایم چې په ټیک ټاک کې لوکس مالونه راولي، زه مجرم یم. ما ولې د ولی الله صفت کړی؟ مثلا ویلې مې دي چې زه خوشحاله یم په ولی الله باندې چې د یو افغان په توګه لومړی افغان ټیک ټاکر دی چې ټیک ټاک کې د نړیوال سیال په توګه پیژني او نړیوال ایوارډ یې ورکړی. یا زه ولی الله د دې د خاطره ستایم چې حج عمرې ته لاړو. یا زه ولی الله د دې د خاطره ستایم چې ځینې وختونه په خپل لایفونو کې انشاءالله او ماشاءالله وایي. پس زه د یو چا حمایت په دلیل کوم. که چیرته ما ویلي چې زه ولی الله د دې د خاطره ستایم چې هغه مالونه راولي، کوم چې د ما نه به ډېر ته ولی الله ته ناست یې ځکه ته دې خبرې چې څه رقم مالونه راولي، بیا زه ګناهګار یم. او مال والا یو شی وایم وروره خفه نه شي افغان صاحب، که دغه اوس کوم مالونه چې ولی الله ته راجګېږي چې تا ته هم راجګ شي، والا سبا ته ورسره ناست اوسې کیسې به ورسره کوي. که وایي چې نه یې کوم، مثال یې در کوم. دا په ټیک ټاک کې زموږ څو سیاسي خریمې چې پیدا شوي، همدا د تا په شمول ټول ورته نه وای ناست. نو چې ته د ټیک ټاک خریمو ته کینې، کوم چې خپله ویډیو نه راولي، مخې لاپټ دی، یوازې غږ کې آه اوه ته ناسي، نو تو خدای چې ته د ولی الله ځي ته ورسېږي، تا به د ولی الله نه بیا ډېر کارونه کړي. سو زه نه وایم چې ولی الله هغه کارونه کوي ښې کوي، اما زه دا وایم چې د هغه سړي ښېګڼې وستایئ. که په بدۍ وي نیوکه کوئ، ښېګڼې وستایئ. تاسو یې ټول عمر بدي ویلې، څه وشوه چې ما په 3 ویډیوګانو کې د هغه بیچاره ښېګڼه وویل، او ولاکه زما په ښېګڼې هغه خبره مې یاره، هغه ولاکه په کیسه کې مي. خو د ما دا 3 ویډیوګانې د دې لامل شوي چې یوه ورځ لایف راشي، د ما سره یو ښایسته بنډار وکړي او د ما سره منظمې ښې خبرې وکړي او د سولې پیام وړاندې کړي، او د ولی الله خبرې د ما سره د تاسو د ټیک ټاک د سیاسي سیاستمدارو نه ډېرې ژورې وي. ځکه هغه نه یوازې دا چې په افغانستان کې د یووالي پیام خپور که، بلکې ویلې چې پښتونخوا هم زما ورونه دي. هغه پیام چې ستاسو سیاستمداران نه خپروي. پس زه ولی الله سره غږېږم، هغه ماته وایي چې موږ ټول سره ورونه یو، باید جنګ نه وسي. زه د تا ټیکهدارانو سره غږېږم، وایي چې لاړ شو افغانستان کې باید جنګ وکړو، خلک ووژنو. ولی الله بهتره ده. جناب فایټر صاحب ستړی مشي، الله دې راوله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جناب ډاکټر صاحب محترم، مننه چې موږ ته د وخت راکړه، ډېر وخت نه منتظر وم. جناب ډاکټر صاحب محترم، نه پوهېږم لنډه لنډه خبره به وکړو چې نور دوستان هم دي او تاسو هم کار ته بلد ځئ. شپه ده. د مخکینی بحث کې کوم لایف کې تاسو ختلی وئ، ډاکټر صاحب محترم هغه بحث ما واورېده. هلته دغه خلک یو څه ځوابونه ما زړه کې ډېر ارمان پاتې چې باید وکړم او دلته مې موقع پیدا کړه چې تاسو سره باید وکړم. هلته جاهل راجګ شوی و، ډېر غلط الفاظ یې استعمال کړي، ډېر بدې خبرې وکړې. زه د یو عام وګړي په صفت بحث کوم، نه د جمهوریت یم نه زه امارت یم. راشئ ما نه پوښتنه وکړئ چې چا نه راضي یم، بیا تاسو راشئ هغه پسې ودرېږئ. زه نه د جمهوریتي نه خاطره لرم نه د امارتي نه خاطره لرم. که 20 کاله جمهوریت کې دغه جمهوری خواهان هم دغه نظامیان ما په کلی کور کې ننوتلې، ما خلک شهیدان کړي، بمونه کوردیناتونه غلط کړي، بمونه غورځېدلي دي، ډېر خلک بیچارهګان شهیدان شوي دي. اماراتي راجګېده، دروازه یې ټکوله چې ته ولد جمهوریت کې کار کوې، راځه ته راشه موږ ته حساب ورکړه، هغې سر یې ورته پرې کوو. بیرته د ده راته راکټونه د میدان وردګ د قلوردونه شاټوه، کلي کور کې خلک یې تباه برباد کړه. اماراتي راته د خلکو د کوره بیا بیرته راوسته چې ته د کوردینات تا ورکړی ده. دواړه خواته زه وهل شوی یم، دواړه خواته تباه برباد شوی یم. بل بحث یې چې دوی د فحشا بحث کوه چې دا یو کلب یو څو ورځې وتلی ده. دا که یو سرباز و وزارت دفاع کې قوای هوایي کې همدغه تاسو ولیدل چې کلب یې د سرطبیب جنرال د سرطبیب ویډیوګانې ونه وتلې، د امارات دا ووتلې، ستا د جنرال هغه ویډیو ووتلې. معاون د لیوا د اجان الله رسه ده قربان لارو خیر هغه بند راځم ډاکټر صاحب. ځکه زه وایم که په دې وغږېږو بیا اوږدېږي. نه یعنې د دواړو خواته، زه د دواړو خواته نه، زه خاطره نه لرم. ته وایې چې ما دواړو نه خیر نه دی لیدلی، دواړه چندان خلک نه وه. دغه آخري پوینټ ته راځم، همدغه لارې باندې آخري پوینټ اشاره کوم. که مخکینی نظام په مقابل کې طالب جنګېده، تاسو یې د لپاره هغه سره جنګېدی چې هغو ته تورسم خطاب کول، ځکه چې د نظام په مقابل کې درېدلي ول. او اوس که ته جنګېږې، جنګ ته لمنه وهې، په ده معنا دا ده چې اوسنی نظام په مقابل کې ته جنګېږې، ته تورست یې. اوس مونږ یو ګوټ ناګوټ نظام لرو. اوس بهترین لار دا د ډاکټر صاحب محترم چې خپل اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، خپل غږ لکه تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، همیش راځي دلته وایي هم په هغه څو ورځې مخکې ستاسو بحثونه زه ډېر زیات ګورم ډاکټر صاحب محترم، ستاسو شاید خپل د کلپو کې ګوري، اکثریت کلپو کې تاسو ته ریپوسټ ما وهلی ده، ځکه چې ډېر ښکلی حاضر جواب او منطقي ځواب ورکوي د خلکو ته که نه. تاسو ویلې چې یو طالب
یو طالب ته اوس فعلا دغه کم شی امریکا ښکاري ځکه چې هغه پیسې نه درلودې، اوس 8000 معاش اخلي. تا ته زنګ وهي چې او شکیب جانه زه 8000 معاش اخلم که نه، ډېر غټ ورته ښکاري که نه. هغه ته باید موږ ته هغو ته دا ور وښیو چې نه، دا کوم شی چې ته لرې دغه اوس هم صفر ده، دنه بهتر کولی شو چې موږ ولرو. او دغه شی موږ په جنګ نشو پوه کولی. دغه شی تاسو د مشرانو، تاسو دوستانو، تاسو خلکو نه ډېره منندوی یو چې تاسو دا خبره کوئ، او زه متیقن یم چې دا ستاسو لایفونه جناب ډاکټر صاحب داسې عادي مه ګورئ چې مونږ یې ګورو په لاس کس امریکا کې. باور وکړئ چې په همدغه وزارتخانو کې رئیسان کې نه دا بحثونه اوري. کور ودان دس کا ایډیا اخلي، دس کا مفکوره اخلي، دس کا ډیر شان اصلاح شوي دي. دم دغه دوه چې اکثرا تغییرات مثبت راغلي دي په د پوه چې دغه ستاسو د دوستانو جملې څخه دا چې هغه یو یاداشت کوي څونه چې واسه یې غواړي چې اصلاحات راوړي، څونه چې د ارګان غي. نو دغه ډیر خیر لاره دا ده چې مونږ باید خپل اتفاق وساتو، خپل اصلیت باید ورغو، د خپل د شخصي عقده‌مندي له وجې نه چې والا جنرال ما اوس زری نه لرم، لکه مخکې تاسو اشاره وکړه اوس زه زری نه لرم، زه باید بیرته لاړ شم. خوب د ګوري زه رئیس جمهور شم. اول په افغانستان کې چې پښتون نه رئیس جمهور نشي کېدلی. سمیع سادات د بدخشان ده، په کورنۍ کې دری خبرې کوي، فارسی خبرې کوي، بيخي خورې موینه و د وزارت دفاع په پیسو باندې خپل خور ته زری او لنکروزان ورکړه. مننه جان. یو شی دی بارل ګوري اوس هر چی چې د مشر دی خیر دی، اما کور دی ودان پیام دا دی چې که جنرال سمیع سادات دی که ملا یعقوب دی، د ورځې په پای کې دواړه زموږ ورونه دي، افغانان دي، او زه د یو جنازه هم نشم لیدی. که ملا یعقوب له منځه ځي د هغه میرمن زما خور کیږي، که جنرال سمیع سادات له منځه ځي د هغه میرمن زما خور کیږي، او د دوی یتیمان بیرته ماته پاتې کیږي. سو زه یو هم نشم لیدلی. پاتې شو د دې خلکو کنځلې ماته. ګورئ زه یو بنډار ته پورته کیږم چې په هغې کې 6 نفره زما په وړاندې دي یا 7 نفره زما په وړاندې دي، او په دې 7 نفرو کې پرته د شخصي نیوکې نه او پرته د کنځلو نه دوی نور ویلو ته څه نه لري. دا د بریا په معنا ده. ځینې ملګري وایي مثلا ځینو ملګرو کې موت شوی، یو نفر راجع کېږي او چاته مور خور یادوي، بیا د هغې نه کوچنی ویډیو اخلي بیا اچوي، بیا لاندې خلک ورته وایي چې او سنایپ دی وکړو زنده باد. ده سنایپ دا نه دی ورور. ایزک انسان، کمزور انسان، غریب انسان، مظلوم انسان کنځلې کوي. هغه انسان چې سنایپ کوي هغه کنځلې نه کوي، هغه په فاکټس بحث کوي. یو مثال درکوم، زه بخښنه غواړم چې دا مثال درکوم، اما باید پوه شئ چې د سنایپ ترمنځ توپیر څه. یو نفر که د چا خور ته ګپ ورکړی او د هغه د خور شمیره ورسره او ساعت یې د هغه د خور سره تیري، دا کنځلې نه کوي دا بل انسان خور ته، ځکه د هغه خور د ده نفري ده. که چیرته دا د هغه خور ته بد وایي، سبا ته هغه ورته مسج کوي چې ښه د لالا سره مې په جنګ کې د ماته ولې کنځلې وکړې. سو د دې د خاطره چې دا د هغه خور ته خپل مال په سترګه ګوري هغه ته کنځلې نه کوي. اما کوم انسان چې ستا خور ته کنځلې کوي د دې د خاطر چې ستا خور ته رسیدی نشي. سو کوم خلک چې تا ته مور یادوي، کوم خلک چې تا ته خور یادوي، کوم خلک چې تا ته کنځلې کوي، دا هغه خلک دي چې د دوی میندې، د دوی خویندې، د دوی کورنۍ آسیب پذیره دي، دوی مشکل سره مخ دي. که ستا مور و خور په خطر کې نه وي، ته د بل چا مور و خور ته کنځلې نه کوي. او دا زه تاسو ته د سایکیټري اړخ نه وایم. کله چې ته کنځلې شروع کړې معنا دا چې ته حقیقت کې بیلون کوي، فاکټس نشي ویلی، تا سره فاکټس نشته. بنان ډیر احتیاط کوئ. کله چې تاسو خلکو ته کنځلې کوئ معنا دا ده چې تاسو د خپلې خور او د خپلې مور ساتونکي نه یاست. په کومه ورځ دا چلنج زه تاسو ته درکوم، په کومه ورځ مو که زه شکیب ولیدم چې چاته مور و خور یاده کم، پوه شئ چې زه په خپلې مور و خور نور ډاډه نه یم، پوه شئ چې زه د خپلې مور و خور نه نوره ساتنه نشم کوی. په کومه ورځ چې ما بل چاته ښځه یاده کړه، پوه شئ که زه ښځه ولرم زما ښځه بیا بل سره جوړه ده. as simple as that. ته همیشه سیاسي وار کوي، زه سیاسي کنځلې کوم خلکو ته، زه ټامي ورته وایم، دا هغه څوک، او ټامي ته تعریف لرم. زه مال ورته وایم، مال ته تعریف لرم. زه ګلخان ورته وایم، ګلخان ته تعریف لرم. اوس مې والک ته چې دی شپنګ ویلی، شپنګ شاید تاسو سره پوښتنه چې شپنګ دی څه شی. شپنګ په اصل کې د هندوانو هغه ګنټه ده، مونږ ورته شپنګ وایو. هغه داسې ګنټه ده چې هر څوک یې ډزوي دا ورته ټنګارې کوي.
که ما وډزو ما ته ټنګارې کوي، که تا وډزو تا ته ټنګارې کوي، که بل وډزو هغه ته ټنګارې کوي. نو دا خلک چې کوم دي دا شپنګان دوی د نورو خلکو په ډزولو باندې ټنګارې کوي. واوروډه خپله دې څه کړی، خپله مستري سړی پنچرماني کوي او د نورو خلکو ډزولو ته د ټنګارې شروع کړی. نو د دې د خاطره ما ورته شپنګ ویلې. دا کوم کنځله نه وه، دا یوازې یو سیاسي نوم دی چې ما پیښی. جناب علاکو صاحب وبخښئ ډېر په تم پاتې شوي، مهرباني جان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. ډاکټر صاحب تاسو ښه یاست، په خیر یاست؟ مننه صاحب، کور ودان الله دې اجر درکړي. پس له یوه کاله څخه ستا لایف ته زه په افغانستان کې وم، اوس د افغانستانه برته اروپا ته راغلی یم. نو اکثره که ستاسو فکر یو کال در مخه د تاسو سره مو خبرې وکړلې. نو زه مهرباني ژوندی و سلامت اوسئ، چې خبرې ډېر وم ستړی چې خبرې دې دغه نه کم. ګوره زموږ د ټولنې ډېر علتونه شته. یو دا چې موږ په دغه نه پوهېږو چې مسلمانان یو، په اسلامي امر څه شی دی. یعنې موږ ته امر د ښو اخلاقو او د نرمې ژبې او د احترام سوی دی. صحیح ده؟ دغه مشکل زموږ د خلکو دی چې اوس موږ نرمه ژبه دغه کړې ده. بل مو باید د خپلې ټولنې اساس چې اسلامي ټولنه ده دا راڅه لیره ده چې څه رقمې اساس وپېژنو یا پر کومو مسایلو باندې وغږېږو. یو نوې خبرې اختراع کېږي، یو نوي مسایل کېږي چې هغه هم ګرده شخصي وي، ګرده د خلکو پر شخصي اړیمو باندې بحث کېږي. نو دا ځکه علمي نشي کېدلی او دا نه علمي بحث دی چې د خلکو پر شخصي اړیمو بحث کېږي. او بله دا خبره ده چې دین چې دی په زور نه دی، په تحقیق سره سمه لار انسان ته د ګمراهۍ څخه ښکاري. دا موږ ته بعضې مسایل دي چې په دا مسایلو باندې ټول مسلمانان باید خبر وي. نو زه دې ته د افغانانو ته چې اوس فعلا دپاره وینم، در پروسه شکال سږ کال زموږ افغانان چې په بهر کې دي نه تحقیق کولی شي او نه تحقیق کوي، یا پر خپل ځان یا مثلا یا پر موجوداتو افلاکو حیوانانو او پر نورو خاصیتونو چې په نړیواله ټولنه کې بشر تحقیق کوي، پر دې باندې هېڅ تحقیق زموږ د خلکو نشته. زموږ خلک په خپلو کې داسې سره اخته دي لکه هغه یو دښمني لري چې اصلا پوهېږي نه چې دا د څه شي ده. که مارکسیزم او لیننیزم یا کپیټالیزم یا شیونیزم یا نور عدالتونه یا فلسفې چې زموږ په وطن کې وي، خو هغه ټوله سره یو ځای دي. اوس هغه ټوله یو ځای کار سره کوي، ټولو مسایلو کې اوس په جرمني او امریکا او دا ټوله مملکتونه پر یوه اساس کار سره کوي. ته هم رالې دا مملکته که خلقه یې که پرچمه یې که کابل یې کابل یې ته نه وینې چې دا ټوله یو دي. د زموږ د خلکو مشکل ولې دغسې دی چې اصلا د خپل وجود نه پېژني، د خپل ملت نه پېژني، د ملت سازي و ذهن سازي و د ولس سره محبت، شفقت، احترام د نرو د ښځې د دغه پېژندلو مشره څه وکړو چې دا کار وکړو؟ حل لاره یې څه ده؟ کور دې ودان. اوس خبرې ته دا راځم چې موږ باید څه شی وکړو. صحیح ده؟ یو ټولنه اساس باید د علم سره باید مخالفت نه وي. صحیح ده ډاکټر صاحب؟ د علم سره مخالفت دی. کوم شی چې په علم سره ثابت سي، په حقیقت کې د دین د لوري څخه هم ورته اجازه شته، د هر کتاب د لوستلو اجازه شته، د مذاهبو مخالفت نشته ورسره، باید تعصب ورسره ونه سي. یو خو دا چې موږ د افغانستان موضوع ده چې په افغانستان کې د اجازه نشته، دا شته. په اروپا کې خو آزاد دي زموږ خلک. یعنی مشره وایي چې افغانان دي د دین په اساس سره یو شي. ګوره که موږ به جملو ته متوجه سو، زموږ کردار ګوره اخلاق، نرمه ژبه، احترام په څه شي باید وپېژنو. ګوره د ټول علوم چې جمع کېږي، انسان وګوره د موجودات د صحیح عقل او سالم اصل روی باید په حقیقت قایل سي. ډاکټر صاحب کور ودان پوه شوم، اما په عین حالت کې مې غوښتل بحث راجم کوم، ولې پرته د شکه ستا د خبرو سره هم نظر یم. جنګیر لالا ستړی مه شي، لنډ که کوم څه ویل لرې مهرباني، ځکه ما ویل چې
سلامونه نیکی مهرباني نیکی هیلې احترامات مې ومنئ. علیکم السلام. ډاکټر صاحب زما لنډ تپوسونه دي. دا راته ووایه چې په زمونږ په ذهن ضمیر په سوچ په کتابونو کې په اسلام کې اول ملک دی که اول اسلام دی؟ اسلام دی سر، زما اسلام دی، نه پوهېږم نور. ښه ماشاءالله د ټولو عمده اراده ده. نو بیا دا راته ووایه چې ربي کریم فرمایلی دي، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه انسان چې کله د دین توهین کوي، د مذهب توهین کوي، نو هغه سره ته وجنګېږه. که بیا جنګېدلی نه شي بیا ته هغه سره ته مالي مرسته وکړه. که مالي مرسته نه شي کولی نو باید ته په خوله باندې پوه شي. جنګېري غلط شوې، هغه سره وجنګېږه. که جنګېدلی نه شي مالي مرسته ورسره وکړه. چې مالي مرسته دې وکړه خو هغه نور هم پیسهداره کېږي. نه ته پوه شي هغه چې کوم جنګېږي هغوی سره ته مالي مرسته وکړه. که مالي مرسته نه شي کولی چې کوم خلک د دین توهین کوي هغه په بده یاد کا. صحیح ده؟ حدیث شریف او جان، حدیث شریف داسې دی چې که چیرته یو انسان ظلم کوي ته د ظالم په مقابل کې د هغه ممانعت په لاس وکړه. که په لاس ممانعت نشي کوی په خوله یې اصلاح کړه. که په خوله ممانعت نشي کوی نو بیا په زړه کې ورته کینه وساته او ملګرتیا یې مه کوه. بالکل در سره یې منم، مهرباني. صحیح. نو که موږ تاسو سټډي وکړو نو د شیعاګانو په باره کې هغه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم علي رضی الله تعالی عنه نه ښکته حسابوي، عمر رضی الله تعالی عنه ته غدار وایي، حضرت عایشه چې هغه زمونږ د ټول امت دا څوک وروره؟ دا شیعاګان. نه نوم یې راته واخله. کوم شیعه؟ هغه شیعه چې د کم شیعه په د سوشل میډیا باندې چلیږي، د کم شیعه په د زه تاته یو عرض وایم جنګیره، زه تاته وایم زه تاته یو مثال درکوم. ته د کوم ځای ورور؟ زه د کورمې جنسه یم. مثلا خدای ناخواسته دا یو مثال دی. زه فقط غواړم تاته یو سایکولوژي وایم چې ګوره کله په تا راځي سړي ته زور ورکوي. مثال زه وایم چې کورمه ایجنسۍ کې ټول چې دی خسیان دي، ته یې منې؟ زه څنګه ومنم دا خبره؟ ځکه بې معنا ده زما خبره. ته به ما ته وایې چې وسړیه تا ټول چې کړي څوک یادوي؟ زه به ورته وایم چې نه والا ما خو ټول نه دي چک کړي. دا یو دانه هغه فلانکی نه دی ګلبدین هو هغه د بابوجي عیسی نیولی و هغه یې خسي کړی و، خپله یې ما ته ویلی چې زه خسي یم. بیا ته وایي چې ښه زه دا یو در سره منم، نو ټول څنګه یادوي؟ نو کله چې ته ما ته وایي چې ټول شیعګان کافران دي زه درته وایم ستا سټیټمنټ غلط دی، ځکه تا ټول شیعګان نه دي لیدلي. ته د ټولو شیعګانو سره نه یې ناست، تا د ټولو شیعګانو باور نه دی لیدلی، په خپلو سترګو دې نه دی اورېدلی. ټولو شیعګانو هغه کتابونه چې تا ته یې د مونږ د سنیانو ټیکهدار ملا وایي ټولو شیعګانو هغه کتابونه نه دي لیکلي. ته پوهېږې په حنفي مذهب کې زه تا ته وایم په حنفي مذهب کې د 5 کتابونو ته نوم واخله پرته د امام ابو حنیفه نه چې لیکلي علماو لیکلي. زه د 5 علماو نوم واخله، د حنفي د 5 علماو نوم واخله چې ستر علما یې ته یې پېژنې. مهرباني اوپن چلنج. ډاکټر صاحب زه ما سره دومره پوښتنه مې وکړه، پوښتنه مې ده چې که ته حنفي یا سني په حنفي مذهب کې د 5 سترو علماو نوم واخله چې کتابونه یې لیکلي. خو ګوره بخاري شو همداسې نور کتابونه دي. وسړیه بخاري حنفي نه دی، بخاري بیخي بیل امام دی. صدقه دې شم مه کوه که نه وسړي. خو وایي نه مې دی زده ځکه نه دي لوستي، تا هم نه دي لوستي، ما هم نه دي لوستي. مونږ چېرته پوهېږو چې د امام ابو حنیفه په مذهب څومره علما دي او کتابونه یې لیکلي. تو والا د ټیک ټاک په زمانه کې ما تا کتابونه لولي، ولا که یې راباندې ولولي، ولا که د بخاري هم څه یې لوستی یا څه د نوم زده کړی. قسم یې زه خورم چې تا تر اخره نه دی لوستی. ته پوه شوې زه څه وایم؟ بس ته پرې نه پوهېږي، نه پوهېږي. ما باید ما خپلې پوښتنې ته پرېږدي. نه زما تا نه یو پوښتنه ده. ګوره جان مخکې دی چې ته خپله پوښتنه وکړې تا ما ته وویلې چې ټول شیعګان وایي چې داسې ده هغسې ده هغسې ده. د تا دغه ادعا ته ما عرض وکړه، ما ویل چې ته کله وایي چې ټول شیعګان په کوم ثبوت وایي ټول شیعګان؟ مثلا د سنیانو یو دیني عالم دی، مثال د سنیانو یو دیني عالم دی یو کتاب لیکلی، په دې کتاب کې لیکلی دي چې مجرد بې اودسه لمونځ کوی شي. صحیح شو؟ اوس شیعګان راځي د سنیانو د دې دیني عالم کتاب راخلي، مثلا نوم ورته ورکوي دې کتاب ته چې دا د کتاب نوم دی الشفاح الشفیع او دا کتاب لیکلی دی مولوي صاحب جنگیر خان.
او ګورئ دا مولوي صاحب جنگیر خان سني دی په دې کتاب کې لیکلي چې مجردان پرته د اودس هم مونځ کولی شي. د دې د خاطره ټول سنیان کافر شو. ته ورسره منې؟ وسړیه د مولوي صاحب جنگیر خان الشفاه او الشافعي ما بیخي لوستی نه دی او تا د هغه سړي د خاطره په ما باندې د کفر ټاپه راولګوله. ستا سر خلاص شو چې زه څه وایم؟ سر مې خلاص شو ډاکټر صاحب، سر مې خلاص شو. ستا خبرو ته زه احترام لرم، خو ما پوښتنې ته پرېږده چې زما پوښتنه څه ده. صحیح ده؟ نو زه د ملا په خوله باندې نه ځم، که هغه ملا زما دی که هغه ملا د هغوی دی، زه د ملا په خوله باندې نه ځم. خو چې د هغوی کوم چاپ شوي کتابونه دي، د هغوی چاپ شوي په کتابونو کې کومه لیکلي ده ډاکټر صاحب، دا د دوی په مدرسو کې، دا د دوی په متمخانو کې، دا د دوی په جوماتو کې دا سټډي کیږي. کني زه به تا ته راغلی زما خبرې ته که نه جنگیر خانه، خو زما خبرې ته راغلی که نه وخانه صدقه دې شم. دماغه د ما خبره شوه. فساد په چی شي کې دی؟ د شیعګانو په کتابونو کې. د شیعګانو کتابونه څوک لولي؟ د شیعګانو د مدرسو په منځ کې د مدرسو چڼي. اوس بیرته راځو سنیانو ته. فساد په چی شي کې دی؟ د سنیانو د مداریانو په نوم علماو په کتابو کې. دا کتابونه څوک لولي؟ دننه د پاکستان په مدرسو کې چڼي لولي. چڼي خو ځکه سره نه جوړیږي. که چیرته ستا د سنیانو چڼي په پاکستان کې سم خلک وای، نن به مرتد منیر پتا چې دی دغه کوو حکومت کوو، نن به بابوجي ستا پرایم منسټر و. خو خبره د چا نه خرابه شوه؟ د مذاهبو د ټیکهدارانو نه. اوس دا د سنیانو په منځ کې ته شیعګان پرېږده، خپل غم دې وخوره. ملا فضل رحمان صاحب، مولوي صاحب فضلو، دا یو طرف ته ډنګوي، دیوبندیانې بل طرف ته ډنګوي، وهابیانې بل طرف ته ډنګوي، حنفیانې بل طرف ته ډنګوي، اهل سنت الجماعت بل طرف ته ډنګوي. د تا په سنیانو کې دومره مزخرفه خلک دي او د تا په سنیانو کې د ملایانو په نوم دومره بې عقله خلک دي، دومره بې معنا کتابونه یې جوړ کړي چې ټول مسلمانان یې په یو بل کې اخته کړه. زه تا ته مثال در کوم د خیبر پښتونخوا چې یو ځای کې د جمعې ورځ ده، د جمعې مونځ دی، 11 جماعت روان دي. ګلبدین یو طرف ته جماعت کوي، شکیب بل طرف ته جماعت کوي، جنگیر خان بل طرف ته بیله صوبه ده بل طرف ته جماعت کوي. خو دا مشکلات خو موږ ټولو کې دي، شیعه کې هم دي سني کې هم دي. اوس د هغې د خاطره ته راواخلي ټولو شیعګانو ته کافر وایي، دا خو ظلم دی. هر هغه چا چې یو کتاب لیکلی چې په هغې کې زما پیغمبر ته توهین شوی، زما د پیغمبر بیبیانو ته توهین شوی، هماغه سړی کافر دی، هماغه سړی مرتد دی. اما زه ټولو شیعګانو ته کافر نشم ویلی، ځکه زه به خدای ته جواب ورکوم سبا ته چې زه مړم او د جنگیر خان غوندې یو کم چمار راځي دی قبر کې زما سر ته ولاړي چې ښه تا ټولو شیعګانو ته کافر ویلی. زه به ورته وایم چې وواله راته به وایي چې ګلمکۍ خو هم شیعه وه، ته د هغې نه خبرې چې کافره ده. زه به ورته وایم چې ګلمکۍ ته خو ما 2 ځلې مسکال ورکړی او جواب یې نه راکړ، زه څه خبر یم؟ نو هغه به ما ته وایي چې ټاپه دې ولې عمومي لګوله، درز نیش به راکړي. سو زه دا وایم چې که مونږ ټاپې ولګوو، او زه پوهېږم ته هم په دین مین یې، زه هم په دین مین یم، ته چې کومې خبرې کوي د شوق نه نه کوي، د دین نه د دفاع دپاره کوي. ولې که ته د عقل نه استفاده ونه کړي، د دین دفاع به تا ته د جهنم په عذاب بدل شي. زما په خبره پوه شوي جنګیر لاله؟ زه تا سره هم نظره یم، زه د هغه انسان دفاع نه کوم چې د شیعه په نوم کاذب او دروغین کتاب جوړوي او په دې کتاب کې زما په پیغمبر دروغ وایي. ما ته هماغه سړی کافر دی. که زه ټولو شیعګانو ته کافر وایم، زه د ټولو سره دښمني کوم. قانع شوم در سره ډاکټر صاحب، قانع شوم. ستا خبرو ته ستا گفتگو ته زما احترام دی. ربي کریم خوشحال آباد او بریالی اوسه. الله دې اجر درکړي. دا اصلي نوم دې څه دی خان؟ اصلي نوم یې ارش دی. ارش جان په خیر راغلی، خوشحاله شوم چې سره هم خبرې وکړې. خوشحال شم. خدای په امان. الله دې مل. الله مو لره مجردانو. زه یو ځل بیا وایم د جمهوریت د ټولو مجردینو نه زه بخښنه غواړم، هغوی چې په بنډار کې ناست وو، کومې چېرته رانه خفه شوي. حاجي صاحب نه بخښنه غواړم چې زه لایف ته لاړم، زما د خاطره مجبوره شو چې خپل لایف قطع کړي. وبخښې ورور، ځکه زما نیت دا نه و چې هغلته د داسې یو څه شي که چېرته زما پیام اوري، زه بخښنه غواړم. خدای دې وکړي چې ستاسو یا خدای دې وکړي چې زما لاره کامیابه شي په حقی. اما زه به دا دعا وکړم چې هر څوک د ملت غمخوار یا الله تعالی دې مخ ته یوسي، هر څوک چې ملت ته شرورانه فکر لري خدای دې وشرموي. بل به دومره وایم چې کوم ملګرو ماته کنځلې کړي، زه تاسو ته کنځلې نه کوم، زه یو عاجز سړی یم، ماته یې په کنځلو څه. ولې دومره وایم چې زه مو بخم،
تاسو کنځلې کوئ زه مو بخم ولې که هیله مو دا چې تاسو به په کنځلو زما غږ را بند کوي شکیب د شخصي ترور نه ډارېږي دا کار ورسره ګل خان کړی دا کار ورسره ګل مرجان کړی دا کار ورسره په ټیک ټاک کې د مذاهبو په نوم دوکاندارانو کړی دا کار ورسره د خیریه بنسټونو سترو تجارانو کړی سو نو ډوډ دې هغه یوازې ځان ستړی کوئ یوازینۍ خبره دا ده چې ملت ته کار وکړئ ځوانانو ته کار وکړئ غربت ډیر زیات دی 45 میلیونه خلک په افغانستان کې ډیر زیات بیچاره دي د دوی مستقبل ته کار وکړئ او د دوی مستقبل ته کار په جنګ او په جګړو او د دوی کورونو په ورانولو یا د ماشې په تیرولو باندې نه کیږي او که بیا هم زما خبره نه منئ هغلته د نغمې بیبي په دې وختونو کې کوم د ډمګرۍ کنسرت دی بیبي ته ورشئ هغه به درته ووایي چې ماشه لرې که د ګوتې او ګلالۍ ماشومه یم نو که زما عرض نه منئ د نغمې عرض ومنئ جنګ د حل لاره نه ده په وطن کې کورنۍ جګړه مونږه کوم ځای ته نشي رسوی که مو په بل هیچا زړه درد نه کوي په مونږه زړه وسوځوئ یا روز بل جنګ شروع کړی بیا مونږ ته څوک ښځه راکوي ولاکې څوک راکوي که وایي چې زه خیر ته خو که خو چې په افغانستان کې جنګ شي چې دلته هم په مرکې لاړ شي درته وایي د کوم ځای نه چې ورته وایي چې د افغانستان نه یم وایي هغه هېواد نه چې خپلو کې سره خوري ته مجبور یې سر ورته وخوځئ چې وولاوئ چې ښه تاسو خپلو کې جوړ نه راځئ زما د لور سره به جوړ راشي مه یې ورکوه تروریست نو تاسو خو نه شرمېږئ یا د اقل د مجردانو آینده خو مه تباه کوئ یار چې اوس مو بیا توپک مجرد ته په شاهي ایښی دی په مجردۍ کې نیغ نیغ مړ کوي او مجرد ته وایم بس دی یار تېر شئ د جنګ نه ښایسته ښایسته ځان ته لوکس لوک بیبیانې پیدا کړئ وادونه وکړئ کلنګي زامن راوړئ خلاص که خوا یاست که دې خوا یاست طالبانو تاسو هم راسم شئ مړی تاسو د لاس هم ورځ نه لرو خو مکتبونه خلاص کړئ کلمې مو مونږ ته راوشکولې تر بیا مو الله مل ښې چارې مونږ بیچارهګان تباه یو ښه وخت ولرئ